سورة الانعام ومپارا آیت نمبر دے یو کم شپیتم 59. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. مخکې د نبی صلی الله علیه وسلم نه نفي د اختیار د عذاب وکړله چې د عذاب اختیار د نبی سره نه دی. سوال دا راغو چې اختیار نشته دی، نو آیا وقت د عذاب ورته معلوم یو که نه؟ دلته د دې جواب دی چې دا علم د غیب دی او د غیب کنجیانې د الله سره دي، د الله نه غیر په هېڅوک نه پوهېږي او نبي هم پې نه پوهېږي. وعنده خاص د الله اختیار کې مفاتح الغیب، کنجیانې د غیب دي، لا یعلمها نه پوهېږي په هغې باندې الا هو مګر همغه الله پې پوهېږي. ويعلم ود الله پوهېږي ما په هغه څه باندې فی البر چې په وچه ځمکه کې دي، والبحر او په دریاب کې. وما تسقط نه راپرېوځي من ورقة یوه پاڼه الا یعلمها مګر پوهېږي په هغې باندې الله تعالی. یو پاڼه د الله په علم کې ده، حالانکه په دنیا کې په کربهاو ونې دي او د دې یو پاڼه اختیار او علم الله سره ده. ولا حبة نه پرېوځي یوه دانه د تخم فی ظلمات الارض په تیارو د ځمکه کې، ولا رطب او نشته د یو لون سیز په دنیا کې، ولا یابس نو نه کم وچ، الا فی کتاب مبین مگر دا ټول په کتاب ښکاره کې دي. مراد علم الله دی یا مراد لوح محفوظ دی، دا هر څه په هغې کې لیکلی شوي دي، یو څیز هم د الله د علم نه بهر نه دی. وهو الذي بل دلیل عقلی، مخکې عموم علم دلته عموم قدرت د الله ذکر کوي. وهو الذي او خاص الله غذات يتوفاكم چې وده کوي تاسو. ګوره د توفي معنا موږ سورې ال عمران کې کړې وه، اصل معنا د توفي څه ده؟ اخذ الشیء وافیا، یو څیز پوره اخیستل. دلته مراد څه دی؟ مراد دلته دی هغه نفس متمیزه متصرفه هغه قبض کول، دا مراد. الله رب العالمین درنه هغه نفس واخلي چې کوم باندې تمیز راځي او تصرف ته کولی شي وده شي، دلته مراد ته خوب دی. وهو الذي خاص الله غذا دی يتوفاكم باللیل چې وده کوي تاسو د شپې، ويعلم الله پوهېږي ما په هغه څه باندې جرحتم بالنهار هغه کارونه چې کوئ تاسو د ورځې. ثم یبعثکم بیا راویښوي الله تاسو، راپورته کوي الله تاسو فیه په هغه بله ورځ کې، لیقضا دپاره دی چې پوره کړی شي اجل مسمى هغه نیټه مقرر، دې لپاره چې نیټې مقرر پورې انسان ژوند روان وي چې د مرګ نیټه ده. ثم الیه بیا خاص الله طرف ته مرجعکم واپسې ده ستاسو. ثم ینبئکم بیا به الله تاسو له خبر درکوي بما کنتم تعملون په هغه عملونو باندې چې کوم تاسو کوئ یا کوم هم کړي دي مخکې. دا ګوره مخکې موږ ویلي که نه چې بعضې خلکو چې عیسی علیه السلام په مرګ دلیل پیش کوي چې الله ورته وایي چې انی متوفیک، نو راشه دلته د توفی څه معنا کې دی؟ دلته توفی معنا د خوب، هر ځای کې یو معنا نه دی یو ټکي، اصل د توفی معنا د سیز پورا خستل. وهو القاهر د الله تعالی زور ور دی فوق عباده پورته د خپلو بندګانو. ويرسل علیکم ور علیږي الله په تاسو باندې حفظا ساتونکي ملائکه. حفظه ملائکو تذکره سورة رعد کې راځي 11 کې هلته به مو وایي چې معقبات ملائک الله مقرر کړي دي، انسان نه مخکې وروسته حفاظت کوي. انسان باندې ډېر قسمه ملائک دي که نه، الهام والا جدا دي چې الهام د خیر درته کوي، حفظه جدا دي، دغه رنګه کرامن کاتبین جدا دي. حتی تر دې پورې اذا جاء احدکم الموت چې راشي او تند تاسو ته مرګ، توفته رسلنا سا اخلي زمونږ ده، سا اخلي د دې انسان نه، رسولنا زمون ملائک دا جدا ملائک چې دا په سا اخستو مقرر دي. ملک الموت مشر دی، لاندې ورسره پوره ډله د رسول په دلیل جمع. وهم لا یفرطون او دوی هېڅ کوتاهي نه کوي په حکم د الله کې. الله چې ورته څنګه حکم وکړي دې ملائکو ته دا په روح قبض کولو چې مکلف دي، دوی کوتاهي نه کوي پای کې. ثم ردو بیا به دا خلق پیش کړی شي الله الله طرف ته مولاهم الحق چې مالک او متصرف د دوی په حق باندې اثبات د قیامت کوي.
درې صفات د الله ذکر کړي الا خبردار له الحكم خاص د الله لپاره اختیار دی او هو اسرع الحاسبین او دغه الله دې ډېر زر حساب کوونکې قل من ينجيكم بل دلیل عقلی چې ګور په تکلیف کې تاسو الله ته د مدد لپاره आवाजونه کوي او بیا چې کوم دی الله نجات درکې درست آیات کې بیا وایي بیا تاسو شرکونه کوئ د الله سره نور څوک شریکان کوئ قل ورته وایه من ينجيكم څوک نجات درکوي تاسو ته څوک هم بچ کوي من ظلمات البر د تیارو د وچې ځمکې نه والبحر او د دریاب نه تدعونه چې بلی تاسو هغه لره اواز ورته کوئ د مدد تضرعا په عاجزۍ و خفیة او په پټه او دا وایي لئن انجانا کچرت نجات راک مونږ ته الله من هذه د دې مصیبت نه لنکونن من الشاکرین مخامخ شو به مونږ د شکر گزارونه اول خدا فریادونه کوي چې الله موږ ستا شکر کوم له نجات راکا نو قل الله تورته الله چې ينجيكم تاسو له نجات درکې من هذا دغه مصیبت نو من کل کرب نو دار قسم غمنا ثم انتم تشركون بیا تاسو شریکان جوړوي د الله تعالی سره دا مسله و بار بار قران کې راځي سوره یونس کې سوره اسراء سوره عنکبوت سوره روم سوره نحل کې رس چې نجات د الله درکې دار غم نه بیا الله سره شریکان جوړي او دا خو پلاني بابا له ما ډالې وړي ځکه دا کار وشي او دا می تور چیلې بوتلې ولته دا کار ځکه وشو الله ولی شرک کوي قلت تو هو القادر دغ الله تعالی قادر دی علی ان پدی باندې یبعث علیکم چراولیږي پتا سو باندې عذاب من فوقکم استاذ د بر طرفنا الله دې بیم راګیرولې شي ګور بر نه پر باندې عذاب راولي تندر برا خطاش عذاب برا شي برن او من تحت ارجلکم یا واستاسو د لاندې خپو طرفنا الله پتا سو عذاب راولي او یلبسکم یا بتاسو الله ګډوډ کی یو زیبم کی ګډوډ شیعان مختلف خیال والا ډلې الله بدن شیعان جوړ کی په عذاب بمخته کی شیعان باطل ډلې مراد الله بدن باطل ډلې جوړې کی او یلبسکم شیعا الله رب العالمین بم ګډوډ کی یو زیبم کی او مخالف ډلې بدن جوړې کی دا به یو عذاب ويذيق بعضكم وبسك الا بعض تاسو تبع بعض جنگ د بازو الله به یو بر سره و جنگي چې شیعاګان شنو به جنگيږي او به بد الله په عذاب اخته دا بدر سره الله ګوروت انظر ګورا کیف نصرف الایات سن قسم بیان من دلائل لعلهم يفقهون دې پرج دا خلق پوي شي وكذب به قومك وس زجر دې منکرین ته وكذب به یو دروغجن غنی دی قران لره قوم کستا قوم وهو الحق حال دا قران خو حق دی قران ته دوی دروغ یو دا حق کتاب دی قل ورته نبی لست علیکم زنیم پتا سبحان دی وکیل زموار زه خو تاسو زموار نه یم زه خو تاسو ته بس دین بیانون کې لكل نبأ مستقر جواب دی او سوال چې په انکار سره دوی عذاب ولې ناراضي وې دا ار خبر د پاره وخت مقرر دی لكل نبأ د پاره دا ار خبر مستقر وخت مقرر دی دا عذاب د پاره خپل وخت مقرر دی کنه وسوف تعلمون زر دی تاسو ته پته ولګي واذا رايت الذين ادب دیوس اے نبی دا کسان چې دا ناروا بحثونه کوي زمون پایتونو کې انکار کوي خندای استهزاء دې سره باندې کینی ګوره انکه چرته یو بل خبره کوله د دنیا یو کار سوال جواب دی غور سره جایز دی کافر سره خو چې کله په یو مجلس کې دین پورې استهزاء کیږي مجلس کې ناس ته حرام ده سورې نساء کې دا تیر شو واذا رايت الذين وكل چې تو ګورې هغه کسان رؤیت یا رؤیت چې کوم دی مراد دی د عین رؤیت العین استرګو دی ولید د څه خلق یا رؤیت علمی مراد دی ته خبر شو په د څه خلق یخوضون چغینا روا بحثن کیفی آیاتنا زمون پایتونو کې فاعرض عنهم نمخواړه ود دوینا حتا تر دې پوری یخوضو چې دوی مشغول شي فی حدیث غیره په یو خبره کې غیر د دینا دې باطل خبرونه غیر کې او عام بل خبره د دنیوي کاغه کیږي خیر دې به سره ناس تکولای شي کني دې مجلس کې باندې کې وإما ينسينك شيطان او کچرته یره کتان شیطان دا خبره فلا تقعد نتبع مکینا بعد الذکر رستو د یاداش نه مع القوم الظالمین د دې قوم ظالمانو سره کله کله انسان نه خبره یې رشي غلط مجلس کې په هی رواني کینی یا یودم
غیر اختیاري غوندې ګیر شي نو الله یې بیا ته پاسېږه بس مه کښېنه ورسره چې په هغوی دې وس نه رسي ګناه نه نشي منع کولی خپل کفر او شرک نه نشي منع کولی په ځان خو دې وس رسي که نه ته ترې پاسه وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء مخکې سره متعلق دی یعنې د مؤمنانو په ذمه باندې صرف دعوت دی وما على الذين نشته په هغه کسانو باندې یتقون چې ځان ساتي د شرک نه من حسابهم د حساب د دې خلکو نه من شیء کوم څیز ولكن ذکر لیکن نصیحت کول دی په دې باندې لعلهم یتقون دې دپاره چې دا خلک ځان بچ کړي د دغه باطلو خبرونه او د شرک وغیرهونه وذر الذین توبیخ او زجر د مشرکانو ته راټنه وذر الذین او پرېږ دغه کسان اتخذوا دینهم چې ګرځولی دی خپل دین لعبا لوبې ولهوا او مشغله دین یې چې کوم دی څه دی لوبې او مشغله هلکه روژه راغله ته پکې ټورنمنټ کې ورلډ کپ دی وایي دا ورلډ کپ بل وخت کې نه کېږي دا د قصد دا رامیان دا شیډول داسې جوړوي دا کافر ځکه ټول اختیارات یې هغوی سره دي چې به دا مسلمانان دا ټوله میاشت د رمضان یې په څه کې تېره شي بس میچ دی او میچ دی او میچ دی او میچ دی لکه میچ نه څه غواړي څه تورې یې وکړل چې میچ دی دنیا یې ورانه کړله ملک یې دله شړشم کړلو او دغه رنګه دا رمضان ټرانسمیشن رمضان په نوم به پروګرام کوي بې حیا ښځه به یې کېنولي بې حجابه به ناست دی او یو سړی به کېنو دوه علما به جنګوي ټوله روژه په دې تېره شي او نوم یې رمضان ټرانسمیشن دا هغه خلک دی چې دین نه یو لوب او مشغله جوړه کړي دین یې غرض نه دی نه دا عبادت والا دی نه دا دین والا دی دا ګپ شپ والا دی دین نه لوبې جوړې کړي دین پورې خنداګانې کوي د دین په نوم باندې دا بې دین اکثر ملحدینې ده او شیطانی سوال به کوي او اکثر چې کله دوه علما په جنګ کې بیا ورته ګوري داسې او چې کله عالم صحیح عالم ورغلی په پروګرام کې ناست وي چا صحیح خبره شروع کی دی ته پتہ دا خو خسته موضوع شروع کړپ میز مولانا صاحب ہمارے پاس وقت تھوڑا سا کم ہے تو اس ٹاپک کو تھوڑا سا یہاں پہ چھوڑتے ہیں دوسری بات کرتے ہیں تو دوسرا سوال ہے ہمارے پاس ٹائم کم دے بل سوال کو مطلب دا مسئلہ دا صحیح مسئلہ دی عالم شروع کړه خلکو ته فایده رسیږي نو چینل خو موږ شیطانت له کولاو کړی دی موږ خو دې نه دی کولاو کړی چې خلک به په دین پوهېږي نو پرېږده چې دا شیطانت خور کو او دا صحیح خبره خلک وانه اوري نو دغه صحیح عالم تاسو به ګورئ چېرته علیدي سلیمان پکې ناست دغه مسئله کټ کې منځ کې چې مولانا صاحب وقت کم ہے دوسری بات کرنی ہے دوسری ٹاپک پہ بات کرنی ہے دا هغه شیاطین دین نه لوبه جوړه کړي وغرتهم الحیات الدنیا او دوک کړي دوی لره ژوند دنیوي دنیا کې ډوب خلق دی په دین څه کوي وذکر به او بیان کړه قران مړه رمضان خو قران والا تیر کړه الله قران بیان کا رمضان کې ټرانسمیشن خلق نه کوي قران درسونه کوي الله وذکر به او بیان کړه قران ان تبصل نفس دې د پاره چې راګیر نشي او نفس بما کسبت په سبب دا عمل چې کوم دې نفس کړی دی چې خلک په خپل ګناونو کې گیر نشي دا غفلت یې ختم شي قران بیان کړه قران درسونه وکم ان تبصل من ان تؤخذ وتحبس اصل کې د ابصال معنا صد د تحریم د بندش بعضی ویدت الله پکې حاضر دی معنا الله تبصل دې لپاره چې راګیر نشي نفسونه او نفس بما کسبت په سبب دا عمل چې کوم دې نفس کړی دی لیس لها نشتره د دې نفس لپاره من دون الله سوا د الله نه ولی څوک دوست بچ کوونکی ولا شفیع څوک سفارشی اوس الله فرمایي الته ګوره که ته جرمانی ورکې کنه د مشرک لپاره خو یو سفارش نشته دی مؤمن لپاره شته مشرک لپاره نشته چې د قران نه چا مخ واړو د قران نه عقیده زده نه کړه اوس ویل ته ګوره جرمانی هم نشته چې جرمانه به ورکې او بیا به خلاص شي وَإِن تَعْدِلَوْا كَجَرْمَانَ وَرْكَيْ كُلُّ عَدْلٍ أَرْقِسَمْ جرمانه لا يؤخذ منها نشي غسته کې دې نفس مجرمنا اولئک الذین داغ کسان دی وبسلو چې دی براګیر کړي شي بما کسبوا په سبب دا عملونه چې کوم دوی کړی دي هر انسان به خپل عمل راګیری دا مشرکان به راګیر شي لهم د دې لپاره شراب اسکل دی من حمیم دی شي دلوبونه ګرمي شي دلوب دا په الله حدیث کې راځي دا دن کلمی ارس به د دې لوی بولو په زیت راوځي ولا یذ بالله وعذاب علیم عذاب درناک دی بما كانوا يكفرون په سبب د دې چې دوی کفر کولو قل انا دعو نتیجه ده د دې مخکنو دلایل او رد د شرک په دعا نور آداب او طرق التعلیم ذکر کیږي مشرکان وای مړه دنیا پرستی خو هغه چاته نقصان ور کوي
چې دا غي څوک ولی او شفیع نه کنه. دلته الله رب العالمین دا غي جواب کوي. قل ورته وای ای زما نبی انا دعو ايمنګ आवाज وکو. دا اصل کې مشرکانو بدا ویلي چې تاسو راشي زمونږ په دین باندې روان شئ او دغه رنګ زمونږ لار صحیح ده او دغه دین د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا دا پرېږدئ. نو قلت وته وای انا دعو ايمنګ आवाज وکو من دون الله سوا د الله نه، من د الله نه سوا د هغه چا نه مدد وغواړو ما دا هغه چا نه لا ينفعنا چې نه موږ له فایده راکوي ولا یضرنا او نه راله ضرر راکوي. دغې دا تاسو چې کوم معبودانو نه مددونه غواړئ، کوم دربارونو مزارونو توازونه کوئ، دی په لاس کې خو نفع او ضرر نشته. ما لا ينفعنا من ان عبدناه، که عبادت یو کو فایده نشي راکولی او که عبادت نه کو نو ضرر نشي راکولی. ونرد او آیا مونږ واپس شو علی عقابنا زمونږ په پوندو باندې، یعنی مونږ به ګینې دا دین پرېږدو. ګینې تاسو مونږ ته وایئ چې توحید پرېږدئ. بعد اذ پس د دې نه هدانا الله چې مونږ ته الله د دې هدایت او ښودنه کړې ده. الله مونږ ته توحید راښودلی ته یې دا پرېږده. کالذي یعنې فنکون کالذي، بس بیا خو به شو مونږ په شان د هغه کس استعوت و شیاطینو چې بېلارې کړی هغه لره شیطانانو فی الارض په ځمکه کې، جنات او شیطانان پې ناست یو ګډوډ کړی. حیرانه چې حیران وي له د دپاره اصحاب ملګري وي یدعونه د ته آواز کوي الی الهدی هدایت طرف ته لارې طرف ته. ائتنا چې ملګري دې خوا زموږ طرف ته راځه او د ته لار نه معلومیږي. ملګري په سمه لار روان دي او دې په ګډ وډو روان دی. هغه ورته وایي ملګري چې هلم الینا زموږ طرف ته راځه، ائتنا زموږ خواله راځه، او دې پې نه پوهېږي. بیا خو به زم دغه شان ګډ وډ شم نو چې ستاسو خبره مې ومنله. قل ورته وایه نبي ان هدى الله، یقینا هدایت د الله هو الهدى، خاص هغه صحیح پوره هدایت دی، یعنی صحیح دین هم دا دی. دا مونږ چې په کوم هدایت د توحید روان یو. و امرنا مونږ ته امر کړی شوی لنسلم لرب العالمین، لنسلم چې مونږ د اخلاص وکړو غاړه دې کیدو لرب العالمین توحید د رب العالمین ته. د الله رب العالمین دپاره به اخلاص کوو، د هغه بندګۍ ته به غاړه ږدو. دا معنی ده. وان او دا امر راته شوی اقیموا الصلاة چې پابندي کوئ د مانځه. موږ ته د مونځ حکم هم شوی دی. واتقوه او دا امر هم شوی چې یریږئ د الله تعالی نه، تقوا اختیار کړئ. وهو الذي یو خاص الله غذات دی الیه تحشرون چې د هغه طرف ته به تاسو ورغونډ کړلی شئ. وهو الذي دلیل عقلی د توحید، خاص الله غذات دی خلق السماوات چې پیدا کړي اسمانونه والارض او ځمکه بالحق دپاره د حق ښکاره کولو. و یوم من واذکروا یوما داسې دی اصل کې، او را یاده کړئ هغه ورځ یقولو چې وبوی الله کن شا فیکون، هغه ورځ به قایمه شي. په کلمه د کن باندې به الله رب العالمین قیامت قایمه ګوره. اختیار لري د دې چې ورځ به د قیامت قایمه په کلمه د کن باندې، په کلمه د کون به دا ټول خلک را ژوندي کوي. قوله الحق، وینا د الله تعالی حق ده. وله الملک، او خاص د الله دپاره بادشاهي ده. یوم دغه ورځ ينفخ فی الصور چې پوکې به وکړی شي په شپېلۍ کې. عالم الغیب، الله عالم دی پار پټ و شهادت یو ښکاره باندې. وهو الحکیم الخبیر، او د الله حکمتون والا خبردار ذات دی. وإذ قال ابراهیم لأبیه، دې ځای نه دی نوي آیت پورې دلیل نقلی راوړي تفصیلی د ابراهیم علیه السلام نه. ابراهیم علیه السلام واقع به کې تفصیلی ذکر کړي او د دې 18 انبیاو نه به اجمالا راوړي چې دې ټوله مسله د توحید بیان کړې ده. اشاره په دې کې دې تکي مسله د توحید چې څنګه په عقلي دلایل ثابت ده، په جبه د انبیاو منه په نقلي دلایل ثابت ده کړه. او اصل کې مقصد د رد په مشرکین مکه چې دی به ویل ابراهیم علیه السلام زموږ نیکه دی او موږ داغه په دین یو، رد پہ کئی تاسو اړو داغه په دین یې نه. وإذ قال ابراهیم، او پاغه کې چې ویلو ابراهیم علیه السلام له ابي خپل پلار ته آزر چې نوم یې آزرو، آزر د دنومو هغه خپل پلار له دعوت ورکوي ابراهیم علیه السلام. بعضو تاریخونو کې د دنوم چې کوم دی تاریخ لیکلی، تاریخ صحیح ده د آزر نوم دی، قرآن کې دا ذکر دی، هغه به چرته لقب وي. دی پلار ته ویلې ابراهیم علیه السلام، ځکه پلار مشرک دی، پیر دی، د هغه زمانې غټ مشرک. اتتخذوا اصناما، آیا ته ګڼې دا خپل بوتان
چې دا کم د نیکانو شکلونه دي جوړ کړي دي، د اولیاء او نیکانو شکلونه جوړ کړي، ته دا غني الہتن الہ من حاجت روا مشکل کوشا معبودان ګرځي او دینه د خیر او شر عقیده ساتي. انی اراک یقینا زګورم تعالی ر پلار او قومک او استاد قوم فی ضلال مبین په گمراهی ښکار کې، دا ښکار گمراهی د شرک. وکذالک او دغه شان نوری ابراهیم موږ خود ابراهیم علیه السلام ته ملکوت السماوات دلائل د بادشاہی د اسمانونو والارض او د ازمکه افاقی دلائل ورته الله رب العالمین خود لري توحید. وليكون او د پاره دي چې شي من الموقنین د یقین کوونکو نه، دا دلیل دی په دې چې داعی کله خبره کولی په خپل یقین، پیغمبر چې دعوت کې خپل په خپل خبر یقین وي، د چا چې په خپل خبر یقین نه او بیان کوي بیا بیان کې اثر هم نه. ابراهیم علیه السلام په دلایل باندې خبره کړې، الله ورته دلایل خودلی، کائنات دلایل. وکذالک نوری ابراهیم، نوری رؤیت نه مراد دی رؤیت علمی، سورہ سبا کی برازی، نهم آیت کی سورہ یونس یو سل یو، سورہ اعراف یو سل 55. دا علمنا الله د دلایل ورکړه. فلما جن علیه الليل راى کوكبا، اوس دلته دا په طریقه د استفهام سره ابراهیم علیه السلام دا غزمانی په شرکونو باندې رد کړي. دینه دا معلومیږي چې د کوم شی عبادت کیږي دا غي نوم اخلا، دا مو چې د ماشي د وزر نواله او پلاني پورې ودا سنشي کوله ورس الله کوي او موږ پوره توحید باندې نه. د کوم شي چې عبادت کیږي دا مزارونه، دا دربارونه، دا درگاهونه، علیکم السلام، د دې بارک وای دا عاجز مخلوق دی، دا هیڅ نشي کولای، مدد نشي کولای، حاجت نشي پوره کولای. نو دې کې شپش ولا ستوره راخکاره شه، بعضی چې یو عام ستوره او بعضی یو خاص ستوره چې دیول عبادت کو. نو فلما جن کله چې راغړېدل علیه الليل په ابراهیم علیه السلام باندې شپه را کوكبا ویل دی یو ستوره، قال وی فرمایل هذا ربی، منا استفهام انکاری دی. دا سورہ انبیاء کې برازي سلور دیر شمایت کې تل معلومیږي آیا دا زما رب دی. دا نه چې بعض خلک کوي چې دی وخت کې چون کې د عمر کمو، دی وخت کې دته دا پته نه وای چې دوی چې دا ستوره به ربینو ځکه په عقیده ویل چې دا زما رب دی. دا خبره غلطه ده. پیغمبر چې د نبوت نه مخکې ما د شرک نه پاکي، ګناهونه نه پاکي. دلته استفهام مراد دی، آیا دا زما رب دی. دویمه معنا دا ده هذا ربی من فی زعمکم، ستاسو په ګمان کې دا زما رب دی، ستاسو ګمان دا دی، زه خو ورته نه وایم، خو ستا ګمان دا دی چې دا زما رب دی. د دې تایید براشي په سورته حامیم سجده کې، سورہ فصلت مرتوی وصل وختم آیت. فلما افل نکل چې دغه ستوره پنا شو، قال وی فرمای الله احب الافلین. افلا من پټ شو ستوره، پټېدل ته ویل کېږي دا. نو قال ابراهيم عليه السلام فرمای الله احب الافلین، زخ مننکم په طریقه د اولوهیت سره نه خوخم هغه پټېدون کې. مننکم منا اولوهیت مننکم د پټېدون کو سره دا پټ شو. او پټېدل د کوم دی دا خو د عوارض نه دي، ښکار کېدل او پټېدل، او دا په الله تعالی باندې نه راځي. نو دا معبود اړو دی نه، داسې ورله په طریقه باندې هغه شرک رد کړل. فلما رأى القمر، نو کله چې ولیدل سپوږمۍ، ځکه ای به د عبادت کو ستورو سپوږمۍ د انوار، پس کله چې ولیدل سپوږمۍ بازغن چې زلیدون کې پړقیدون کې دا قال ویل هذا ربي، آیا دا زما رب دی، یعنی داړو زما رب نه دی، دا معنا ده، یا دا زما رب دی ستاسو ګمان کې. فلما افل کله چې سپوږمۍ پټه شو، نو فرمایل ان لم يهديني ربي، که هدایت نه کړې ما ته زما رب د توحید، توحید راته الله نه خود لیکن لاكونن نخام خازب من القوم الضالين، د قوم گمراهانو نه زما استاد بشان گمراه خدای الله ما توحید کړي، توحید را خود لیکن. فلما را الشمس بازغه، نور سره بازغه وي ځکه دا مؤنث سماعي دی کنه. فلما را الشمس کله چې ولید نور بازغه پړقیدون کې، قال ویلی هذا ربي، منا هذا ربي یا دا زما رب دی، یا هذا ربي فی زعمکم، ستاسو په ګمان کې دا زما رب دی.
هذا اکبر دا خلویم دی دا لوی دی معنی فی زعمکم ځکه دوی به نور ته معبود اکبر ویلو نعوذ بالله دې ته تاسو هم معبود اکبر وای دا دی فلما فلت نو کله چې نور پټ شو ډوب شو د ماقام په ټیم کې قال وی فرمایل یا قوم ازما قوم انی بریء یقینا ز ګور بری یم جدا یم بیزار یم مما تشرکون دا غنه چې تاسو د الله تعالی سره شریک وای خانو ته په کومه لار روان دي قوم ورته ویل هغه ویل انی وجهت یقینا ما خو مخ کړی د برابر کړی مې دی وجهي خپل مخ من خپل ټول ځان وجه اشرف اندام دی ځکه دا ذکر کیږي ذکر د جز مراد ته کل ټول بدن ما خطاب کړی دی خپل ځان للذي غزات فطر السماوات والارض چې پیدا کړی دی اسمانونو او ځمکه حنیفا په داسې حال کې چې کلک يم د الله تعالی په توحید باندې او مایل يم ستاسو د شرکونو نه حنف کې معنی د کېدو ده کنه ستاسو د شرک نه بیزار یم کوګي مایل یم او د الله په توحید کلک یم وما انا وزنی من المشرکین د مشرکانو د ډلې نه تاسو نه بیزار وحاجه قوم بهم قوم جګړه کوله خلک مناظرې کوي کنه دا مناظره ده دیم ویل مونږ مناظره غټلې ده هر سړی ما مناظره غټلې ده الله یو مناظره سره قوم شروع کړو هغه تل پارام کینی د الله په توحید کې تاسو ما سره جګړه کوي مناظرې کوي الله ما ته خودنه کړی د په دلایل سره ځکه مشرکان هم ځان د پاره خپل خوشحالي کنه دا زموږ دلیل دی او دا زموږ دلیل دی هغه تخپل بغته دلیل ښکاری وحاجه قومه جګړه وکړه د ابراهيم عليه السلام سره دا قوم قالو فرمایل ابراهيم عليه السلام محاجدي ته چې دلایل قائمه ځان د پر دلیل وي زموږ دا دلیل دی دا دلیل قال ابراهيم عليه السلام ورته فرمایل اتحاجوني في الله آیات ما سره جګړه کوي حجتونه قائم وي په بار د الله تعالی کې وقد هدان او یقینا الله تعالی ما ته خودنه کړی دا په دلایل باندې د الله د توحید دی ورته ویلې ګوره ته نقل اړېږي کنه زموږ دا باباګان بدر باندې ګوره کټ واړی بیماری نه بدر باندې راولي او دا چل بدر سره وکي او دا چل اوس هم وی کنه دا چل وو کی دا چل وو اوس د دې جواب ورکړي ولا اخاف زنيرګم ما دا غسنا تشركون به چې تاسو د الله سره شریکان کوي الا يشاء ربي مگر چو غواړي زما رب شي ان کم کار وسوبش اب الله غوښته دا بنوای زم بابا بیمار کړل کزه بیمار شمه قبل حادثه راشي دا د رب د طرف نه زما عقیده مضبوطه ده غم مکو تاسو چې څه ډنډوره کوي ډول راواله او غوي غزه به هم د رب د طرف نه دی ارس زما عقیده مضبوطه ده وسع ربي را غیر کړه زما رب کله شی ان ار یو سیز علما فخبل علم کې افلا تتذكرون تاسو نصیحت ناخلی نصیحت والا عزت توحید بیان او تاسو را تخبل شرکونه وای وسوي وکيف اخاف سرنګ بزوي یریګم ما دا هغه چانا اشرکتم به چې تاسو اشرکتم چې تاسو شریک کړی دا الله سره وکيف اخاف ما شرک سرنګ زه ویریګم دا هغه چانا چې تاسو الله سره شریکان کوي ولا تخافون او تاسو نه یریږئ د الله نه ته ماته د بابا نه ویریږئ په خپل د الله نه یریږئ چې الله سره شریکان جوړ کړي ولا تخافون او په خپل د دین نه یریږئ انکم اشرکتم چې یقینا تاسو شریکان جوړ کړي بالله د الله تعالی سره برخداران جوړ کړي دي ما هغه څوک لم ينزل به چې الله نه دی نازل کړي دا غي په شراکت باندې علیکم پتاسو سلطانن کم دلیل الله ته هیڅ دلیل نه درالېګل دا غي په شراکت باندې چې الله یې ما دل صبر خبر کړو ما سره شریک دی تا ور پر سره روان زمړه پته ولګي فايل الفريقين پس کم یو د دوانو ډلو نه حق ډیر لایق د بالامن په امن سره څوک ډیر حقدار دی په امن سمانه امن من العذاب مراد دی څوک ډیر لایق د دین چې د عذاب نه په امن شي یعنی الموحد ام المشرک امام قرطبی دا معنا کوي موحد به د عذاب نه بچ کیږي د الله او کنه مشرک یعنی موحد به بچ کیږي ذکر رسولت کې الذين امنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن مومن د پاره امن دی توحید والا د پاره ان کنتم تعلمون ک چرته تاسو پوهیږئ الذين امنوا جواب دې د مخ کې آیت یا خدا د الله تر طرف نه جواب دی یا د ابراهيم عليه السلام قول روان دي هم دا په قول کې داخل دي الذين كسان امنوا چې ایمان راوړل دي ولم يلبسوا او دوی نه دې ګډ کړي نه دې شریک کړي ایمان هم د خپل ایمان سره به ظلم نه قسم شرک
ظلم نه مراد شرک. ځکه دا آیت چې نازل شه صحابه عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه فرمایي صحابه باندې ډیر ګران ولګېد. شق ذلك على اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم. او د الله نبی ته وایي د الله نبی په موږ کې چا په ځان ظلم نه دی کړی. ظلم خواري ګناه ته شامل دی کنه. او الله وایي چې ایمان راوړو هیڅ ظلم یې نه کړی نو الله به د عذاب نه بچ کیږي، الله به په هدایت روانېږي. نو څه ناڅه ګناه خوار چا نه شوی تا بس کېږي، دا خو بیا عذاب نه بچ کېدل ډېر ګران شو. نو نبی صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل لیس هو کما تظنون انما هو کما قال لقمان لابنه یا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظیم. د دې آیت تفسیر نبی علیہ السلام سورہ لقمان په آیت باندې وکړ. و دلته ظلم نه مراد شرک دی، چې شرک دې د ایمان سره ګډ کړو کنه، یعنی تا ایمان هم په الله راوړی دی او بیا هم ته شرک کې لګې، نو تا د پاره اړو عذاب نه خلاصېدل نشته دی. عذاب نه خلاصېدل د هغه چا د پاره دي چې ایمان یې راوړی دی. ولم یلبسوا بیا نه دی ګډ کړی ایمان هم د خپل ایمان سره بظلم هیڅ قسم شرک. اولئک دا کسان چې دي لهم الامن د دې لپاره امن دی د الله د عذاب نه، وهم مهتدون او دوی هدایت موندونکي دي په دنیا کې، امن په آخرت کې دی د جهنم نه او د الله د عذاب نه، او هدایت باندې روان دي په دنیا کې. وتلک حجتنا او دا زمونږ دلایل د توحید او اعطیناها چې دا مونږ ورکړو ابراهیم علیه السلام ته په وحی علی قومه په مقابل د قوم داغه کې. دا دلایل مو ابراهیم علیه السلام ته ښودلي. نرفع دین معلومیږي چې د توحید والا درجه الله اوچتوي. نرفع مونږ پورته کوو درجات درجې من نشاء دا هغه چا چې مونږ یې وغواړو. ان ربک یقینا ستا رب حکیم علیم حکمت والا پوهه ذات دی. ووهبنا له اوس په ابراهیم علیه السلام احسان او نعمت چې الله ورله په بوډاتوب کې اسحاق علیه السلام ورکړو او اسماعیل علیه السلام هم شوی د بلې بیبي نه، او بیا د اسحاق علیه السلام زوی شوی یعقوب. ووهبنا له موږ بخلی د ابراهیم علیه السلام ته اسحاق دغه بچی اسحاق و یعقوب او یعقوب چې بیا د اسحاق بچی دی. یعقوب د ابراهیم علیه السلام نوسی کېږي. دا آباء الانبیاء دی وعلیکم السلام. ابراهیم علیه السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام دا د پیغمبرانو پلاران دي. ځکه وروسته چې څومره پیغمبران راغلي بیا دا د ابراهیم علیہ السلام په اولاده کې راغلي دي، او د بني اسرائیل ټول پیغمبران د یعقوب علیہ السلام په اولاد کې. او بیا زموږ نبی چې د اسماعیل علیہ السلام په اولاد کې راغلی، نو اسماعیل علیہ السلام هم د نبی د ابراهیم علیہ السلام بچی دی کنه. نو وروسته څومره پیغمبران زموږ نبی پورې چې راغلي دا د ابراهیم علیہ السلام په اولاد کې. کلن هدینا دی ټولو پیغمبرانو ته موږ هدایت کړو د توحید، خودنه مرته کړو په وحی باندې د توحید. نو هدینا هدایت نه مراد دی معرفت الدین، بعضی وی هدایت نه مراد دی ایصال الی المطلوب. ځکه هدایت دوه معنی دي کنه، اراءة الطریق لار خودل، دویم د ایصال الی المطلوب دلته دا مراد دی جنت ته مې رسولی، خپل مطلوب ته مې رسولی. کلن هدینا ټول مې جنت ته رسولی. ونوح علیہ السلام چې هدینا من قبل مونږ هغه تم خودنه کړی و د دې نه مخکې، وحی مرته کړی و د توحید. ومن ذریته او داغه د اولاد نه داود علیہ السلام او سلیمان علیہ السلام او ایوب علیہ السلام او یوسف علیہ السلام او موسی علیہ السلام او هارون علیہ السلام. دا پیغمبران مختصر ذکر کړ. ومن ذریته من ذریه نوح، د نوح علیہ السلام په اولاد کې به دا ټول راغلي. داود علیہ السلام او سلیمان علیہ السلام بادشاہان دي. ایوب علیہ السلام مالدار دی او امتحانات پر راغلي 13 کال بیماری. یوسف علیہ السلام چې د باندې الله امتحانات راوست ورست وزیر اعظم شوی دی، وزیر خزانه او په به عزیز مصر شو. او موسی علیہ السلام او هارون علیہ السلام سره کثرت المعجزات، ډیر معجزات الله ورکړي. وکذالک نجزی المحسنین، او دغه شان بدله ورکوم من خیسته عمل کوونکو ته چې عمل په اخلاص کوي. وزکریا و یحیی و عیسی و الیاس، او د په اولاد کې زکریا علیہ السلام هم د یحیی عیسی او الیاس علیهم السلام. دا عابدان ډیر زهد پکې وبدوي کې. کل من الصالحین، دا ټول د کاملو نیکانو نو. ګوره د دې معنی دا نه چې نور کې زهد نو، خو بعض انسان باندې بعض صفات ډیر غالب په دوی ډیر غالب دا معنی ده. و اسماعیل و الیسع و یونس و لوط، وس نور انبیا ذکر کوي. دا بیل ذکر کوي دی ملګری کوم، دی مشقتونه برداشت کړي مرګري کوم. او اسماعیل علیہ السلام او یسع علیہ السلام او یونس علیہ السلام او لوط علیہ السلام. وکلن، او دا ټول چې فضلنا علی العالمین، دوی لمن غرواله ورکړو په خپل وخت په عالمونو باندې. ځکه پیغمبر اوچتي په ټول انسانانو باندې په خپل وخت کې دا ټول نو اوچت انسان.
به دي پیغمبرانو کې خپل مینس کې تفاضل شته دي تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض تطير شو ومن آبائهم او بعض د پلارانو د دین او ذریاتهم او د دې د اولاد نو اخوانهم او د دې درونونه هغه تم الله موږ غورواله ورکړ وجتبیناهم او دوی لمن غورواله ورکړ او هدیناهم او دوی موږ رسولیو الى صراط مستقیم لارې نیغه طرف ته راهنمایي مرته کړې و ده ذالک هدى الله دا الله حق لار دا يهدي به چې هدایت کې الله په دی باندې مې یشاء او چاته چې غواړي من عباده د خپل بندگانو نه وصلی ولو اشرکو څومره غټ غټ پیغمبرانی ذکر ایک ورک بالفرض دی پیغمبرانو شرک کړي وې کنه ټول اعمال نو بربادول دې کې به خبره زی خپل مقصد ته قران خبر راګرځي توحید او شرک نه ځان بچ کول الله وی کدي غټ غټ پیغمبرانو شرک کړي وې کنه ټول اعمال به برباد وي نو چې شرک ته د پیغمبر عمل نه ټینګي زما واست ورته سټینګ شي شرک دومره ناکاره مرض دی ولو اشرکو بالفرض کدي پیغمبرانو شرک کړي وي پیغمبران خو شرک نه کوي الله په تور دغه سره وي د فرض خبره کوي الله بالفرض کدي شي وشي کچرته دي پیغمبرانو شرک کړي لحبط عنهم نقام برباد شي وي د دوی نه ما كانوا يعملون عملون چې کوم وي کړيو اولئک الذين تفصیل دی اوس دا هدى الله مخکې ویل ذالک هدى الله اولئک الذين دعوا کسان دی اتیناهم الكتاب چې ورکړو موږ وایي ته کتاب جنس ته مراد کتابونه دی اسلامي جنسي پکې والحکم او پوی د دین او نبوت او پیغمبري فإن يكفر بها نو که انکار کوي د دې مسلې نه اولئ دا موجوده خلق چې مشرکین مکه دي ودي کې انکار چاله نقصان ورکړي فقد وکلنا بها پس یقینا توفیق ورکړی موږ د دې مسلې د توحید قوم نغا قوم تلیسو بها بکافرین چنی دی دین انکار کوونکی اصلی توحید والا صحابه الله ډیر خلق ته مې دې مسلې توفیق ورکړی مخکنو ته او سنو ته نو اولئک الذین دلیل چې دا انبیاء په هدایت روانو نو زمونږ نبی ته وایي د دې په دې لار باندې نبی تم لاړ شه دینه مراد تقلید نه دی ګوره باز خلک ارزه نه تقلید رو بس چې فبهداه مقتده د دې نه مراد دا دې څنګه چې غوي دعوت کړي دې تم دعوت کې دا معنا څنګه چې غوي توحید بیان کړي دې تم بیانې څنګه چې غوي د چا لحاظ نه دې کړي تم د چا لحاظ نه کړي اولئک الذین دا پیغمبرانو کسان دی یاد الله چې الله ورته خودنه کړي وان هدایت ورته الله کړو فبهداه مقتده نو ته دوی په هدایت باندې روانو سي نبی دوی د لارې اقتداء او تابعداري وکړه قول ورته وای نبی دې کې د نبی اخلاص لا اسالکم زن غواړم تاسو نه علیه په بیان د دې دین باندې اجرن کما مزدوریو تنخوا پیغمبران چانه تنخوا نه اړی نه اړی چانه ان هو ندی دا الا ذکر مگر یو نصیحت دی للعالمین د پاره د ټول عالمونو زه نصیحت کوم دا قران درته بیانو په دې تنخواګانی تاسو نه اخلم وما قدر الله حق قدره دې ځنه دی یو سلسله رمایت پورې زجرون مشرکین ته بیانې درې قسمه ترغیب به قران ته بیان کی او د آخرت یرا مشرکانو او بیا پنځه عقلی دلایل به ذکر کیږي وما قدر الله او دې خلق قدر نه کړی دا الله دې کې زجر مشرکانو ته دی رټنه دا مشرکان د الله قدر نه پیژني د الله لویوالی او عظمت نه پیژني قدر په معنا د معرفت قدر په معنا د وصف قدر په معنا د تعظیم دوی د الله رب العالمین وصف نه دی پیژندلې صحیح صفت د الله نه پیژني په توحید سره نه پیژني خو منی دوی منی يهودي او نصراني او مشرکین مکه خو صحیح حق د الله د توحید نه دی پیژندلې د الله معرفت نه دی حاصل کړي د الله تعظیم نه دی پیژندلې حق قدرې پلایق د قدر داغه حق قدرې لایق قدر چې کوم د الله سره پکار دی هغه نه دی پیژندلې اذ قالوا په وخت چې ویلي دي دوی دا ردی هغه د بے قدرې تفصیل اوس کوي دي مشرکانو دی ویلي ما انزل الله ند نازل کړي الله علی بشر پیس بشر باندې من شیء ان وحی دا څنګه چې بشر د انسان دی او بشر باندې الله وحی نه راځي بشر څنګه پیغمبر شي دوی دین انکار کو چې بشر پیغمبر کې دی نشي قول سره دی ته جواب چې دا موسی علی السلام څوک دا بشر نه انسان نه چې الله ول کتابونه ورکړي موسی علی السلام ورته ذکر کوي چې ما تاسو ته مخکې ویلي مشرکین مکه به چې څه ضرورت راتلو د چانه به تاسو کو او مدینه کې د يهودونه او يهودو د چا تابعدار ځان غنلو د موسی علی السلام چې زموږ پیغمبر دی او تورات کتاب په نازل نو جواب ورکړي
قل ورته وای نبی من انزل الكتاب الذي چا نازل کړی دغه کتاب جاء به موسی چې راوړی دی هغې لره موسی علیه السلام نورن چې دلایل پکې وو د توحید رڼا وه وهدن او هدایت للناس د پاره د خلکو د بني اسرائیلو هغه الله چې کوم کتاب په موسی علیه السلام نازل کړو هغه کتاب قرآن نازل کړو په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نو څنګه چې موسی علیه السلام بشر کتاب ولور کړی شو رسالت دغه شان دا محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم بشر دی والله ول کتاب او رسالت ور کړی دی تجعلونه دا اوس اصل کې رد کوي په يهود باندې يهود را لګیدلو دا تورات چې کوم دی ټوکړي ټوکړي کړو تجعلونه ګرځوي تاسو هغه لره قراطیس ټوکړي ټوکړي تبدون اخکار کوئی بازي صداغین او تخفون کثیر او پټوي داغین ډېر ډېری مسلې چې د خواهش او د دې د طبیعت خلاف به پټې کړي او چې کوم به خوخه به ښکار کړي دا د دې یو مرض چې دې بدا کار کوو تجعلونه قراطیس قراطیس دې جوړ کړو ټوکړي ټوکړي کړو ان یو یې معنا لا بلې نه منله وسم خلق ټوکړي ټوکړي کړي نه دي دا به کې پنځ سوره ده الکه قرآن تلاوت کوه کنه پنځ سوره پنځه سورتونه دې بیل راځي کړي او پلانې سورت روزانه وای او نور قرآن مو وای نه سیمه کو ټوکړي ته ما جوړاوه او د جمعې پښپا پلانې سورت وایو او دا سورت چې کوم دی د رښتمه د روزې دی او دا سورت د پلانې دی او دا تاسو اورئ نه دي خلکو نه قرآن مو ټوکړي ټوکړي کوه قرآن ټول وایا د الله د کتاب تلاوت کوه روزانه ټول او ځانم په پوي کوه د يهودو په شان مو ټوکړي ټوکړي کوه او صحیح صد قرآن مانی او سنه مانی کسی واقعات چې په راشي ډیر خوندې وک خو چې مسله د توحید په کې مې یو دا مولوی صاحب نه خطه دی بابا خطه او بابا او شرک دی او شرک دی بل خبره شته کني شته الکه قرآن وایي چې شرک دی کنه دا مسله نه مانی یو ټوکړه مانی او بل نه مانی قرآن دې ټوټه ټوټه کړي د يهودو په شان چې کومه مسله د خوخه مطابق دا غیته سره لقې او چې کومه دې بیا نه خوخه ناغي ته به تندې راګونج کې پوزه دي تروش ولې دې سکه قرآن مټوکړې ټوکړې کا ټول بمانی وعلمتم ما لم تعلموا وعلمتم او خود له شوی تاسو ته ما وسلم تعلموا چې تاسو نه پیژندل انتم تاسو ولا اباؤکم ونستاسو مشرانو نقول الله دام دلیل سکوتی کنه مشرکان بغلی شورته الله دې کنه دا اصل کې جواب دې د من انزل چا نازل کړي هغه کتاب چې په موسی عليه السلام راغله چې تاسو هغه له ټوکړې ټوکړې کړي دي او تاسو ته تعلیم درکړې شوی دا غس چې نه پوي دی دا کتاب چا نازل کړي قل سره جواب معنا قل الله معنا قل انزله الله هغه کتاب الله نازل کړي دی تورات الله نازل کړي دی د دې معنا دا نه ده بعضی خلک ما تاسو ته غریزي په خټه باندې اور لګي کنه بعضی کسانو دا ذکر مفرد چې ذکر مفرد په شریعت کې نه راغلی الله 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 او هو کوي لګي نه مرکب ذکر سبحان الله الحمد لله الله اکبر لا اله الا الله لا حول ولا قوه الا بالله او غم ځان لا دغه مکو چې جلوس په شکل کې وي او یا د ترانې په شکل کې وي او اړه سرونه وسره اړه دا د ذکر طریقه نه د نبی علیہ السلام نه د صحابه په دې طریقه کو د ذکر نه دی کړی ادیب کې لا بازنګړي به شروع کی بیا به کې نور نخري شروع کی رمباړي شروع کی په جمعه واسکټ په یو ځای کې پروت یو پټکې په بل ځای کې پروت یو کله په یو ورغورځيږي کله په بل ورغورځيږي دی وی ګوره دا قرآن کې راغلی کنه قول الله الله وی الله الله وای ورته غپ ملګو د آیت پوره وای دا خو من انزل جواب دی قل الله من قل انزله الله دا موسی علیہ السلام باندې تورات الله نازل کړی دی دې خدا معنا ده د الله په کتاب کې تحریف کې دومره بدبخت دی د خپل بدعت لپاره او د خپل گمراهی لپاره د الله د کتاب سره غپ لګي ثم ذرهم بیا پریک د دوی لره فی خوضهم په خپل مشغوله کې يلعبون چې لوبې کوي پرې د مشغوله وي لوبې وکړي الله ورله سزا ورکړي وهذا کتاب اوس ترغیب دی قرآن او پنځه صفات د قرآن وهذا کتاب نو دا یو عظیم کتاب دی انزلنا او دا موږ نازل کړی دی مبارکون برکت والا دی مصدق الذي تصدیق کون کې دا کتابونو بین یدیه چې د نمخ کې دی بل دا د ولیتون زیرا او د پاره دی چې تیار ورکې به قرآن سره القرى دی اصل د کلو تا اصل د کلو سره مکه القرى او ته ولید کلو مور د ټولو خارونو مور ځکه څنګه چې د مور فضیلت دی په بچو د قشان فضیلت دی د مکه د دنیا په دې ټولو خارونو باندې ځکه ته القرى وای اے نبی دې د پاره چې ته
دی ام القرى والا دی مکی والا په دې قران یې ورکا دا ورته بیان ومن او هغه چالم یې ورکا حولا چې د مکی نه غیر چا پیر دی مراد ټوله دنیا ده ګور هغه وخت کې الله وی دا قران په ټوله دنیا ته رسیږي ورسه نن زه ته دلته ناس کې په دې مسجد کې دلته د الله کتاب بیانو هغه مکه کې الله دا خبر کړو دلته مون ترا ورسه 1500 کال پس دی باندې الله یې ورکول کېږي خلکو دې لپاره شوبه بهانه ونه کی مون خو نو خبر نه خبر خراشه کنه په پښتو کې تا ته درس کیږي کنه قران بیانېږي ته خو تخت مو ورځي دا غلطي خبرې کوي پلار دې کده دین نه دی نوې خبرې کوي نوې دین دی ته به سبق قیامت کې الله ته دا بهانه پیش کړي چې الله زه خبر نه وم او قران خو په عربی کې تا ته الله هغه علما د دې دور وخی چې دوی به تا ته په خپل پښتو کې بیان ولې نه راتلل ټیمه معلومو زی معلومو فیس نو تنخواه نو فری درته خودلو ولې نه اور ولې نه اوریدو ولې په ځان نه پوي کول بهاني ختمي اے نبی دا قران به بیانې مکه والا ته ګر چا پیر ټول دنیا ته بدارسي والذین وکسان یؤمنون چې ایمان لري بالآخرت په آخرت باندې یؤمنون به ایمان لري په قران باندې څوک چې قیامت مني به قران مني وهم او دا مؤمنان علی صلاتهم په خپل منځونو باندې یحافظون ساتنه کوونکي دي یحافظون ساتنه کوي سمانه د منځ پابندي کوي دا د الله بندگی کې دا د قران اثر دی چې قران والا بسې منځ والا به قران والا بالمازه نه چې ځان ته قران والا مو به بالمازه ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا اوس دې کې د صدق القران نه بعد زجر ورټنا هغه کسانو ته ظالمانو چې د قران کریم مخالفت کوي په مختلفو طریقو سره یو افتراء علی الله کوي او بل دعوه کوي د دروغ د نبوت او بل دعوه کوي درېمه د مقابله د قران علیکم السلام ومن اظلم وسوق دې ډیر لوی ظالم ممن افترا دا چانه چې جوړي علی الله کذبا فالله تعالی باندې درو لمن دروغ جوړي ظالم دی هر مشرک افتراء علی الله کوي ځکه شرک ټول دروغ دي کنه ځان نه خبري ابي ویلیو دادا ویل په خوا خلق ویلیو مونږ د سیوري دلی د شوتا ته آیت نشي پیش کولای دی آیت کې راغلی حدیث کې راغلی آیت حدیث کې خو شرک یې نه نو څنګه پیش الله ګور دي ظالم ته دغه غټ ظالم بل څوک دی چې په الله باندې دروغ جوړي او قال یا دې دا وی اوحي الی ما تم وحی کړی شوی دا ولم یوحى الیه شیء او هیڅ وحی نه کړی شوی د تدې سیز ولم یوحى حال دا دی وحی نه کړی شوی الیه د تشیء دی سیز دا پکې هغه کسانو چې هغه د دروغ د نبوت دعوی کړی وي د نبی علیہ السلام په دور وی ما تم وحی راځي په دې ټالونی ځانګل ومن او هغه څوک قال چې هغه دا وی د دنه بغټ ظالم بل څوک چې دا خبره سأنزل زر دې زبم را نازل کم مثل ما انزل الله پشان دا کتاب چې الله نازل کړی دی قران بیا دو دي ظالمان و دې خبره خو بزم جوړې کم مشرکان به اباځي به پیدا شو کنه مسلمه الکذاب وغيرها د دروغ د نبوت داوی کړي هغه به کم دی س بغت غوندې به جوړې کوي دا قران دی دا په ما نازل شوی دی الله کتاب دی خلکو پر خندل دا ته ګور استادي خبره ته ګور غړې وړي او قران ته ور قران جوړ کتاب دی جوړې خبرې مشرکان به مسره نه مانل هغه به مر پر خندل چې دا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم کلام وای د الله هغه ډیر جوړ دی هغه موږ هغه شان نشو جوړولې دا تاسو چې دا بغتی دي تشي و صلی الله رب العالمین د دې عذاب ذکر کوي د مرګ په وخت کې چې کله ملائکه ساخلي او دغه رنګه د جهنم عذاب د دې ذکر کوي ولو تراو کتوینه لیدون کې اې ظالمون پاو خش دا ظالمان با فی غمرات الموت په سختو د مرګ کې بوي کتا په سختو د مرګ کې د حالات الله یولید کړه دا ملائک راضی والملائکه او ملائک چې دي باسطو ایدیهم راوګدون کې د خپل لاسونو لره ملائک پر پس لاس راوګدی د صد پاره د دې د روح د وکلو د پاره لاخراج الروح والضرب روح تی وباسي او گزارونه پکې او څورته وی اخرجوا انفسکم وای ورته دا ملائکه راو باسي د خپل روحونه او ډیر په حدیث کې راځي په بد شکل تی اخلي دا روح او داسې په سختۍ ته وی راکاږي دا روح لکه څنګه چې په یو ټاټ کې د غنو څنګه نختیو د سي راکاږي ټاټه د غم ځان سره وشلې ابازي بازي اتارونه ځان سره وشلې په سختۍ راکلې شي یا ستا کپړو کې چرته غنو دغه نختیو ته د سي راکاږي کپړې د لشلې کنه
دسې ته دا روح راښکلی شي. او بیا ورته وایي الیوم نن ورځ، الیوم یا خو دا د مرګ ورځ ده چې کوم ورځ باندې دین روح اخیستی، یا خو دا ورځ مراد، او یا دا د قیامت ورځ مراد دلته. الیوم نن ورځ تجزون تاسو له بدله درکول کېږي عذاب الهون د عذاب د شرمندګۍ. نن به تاسو له داسې عذاب درکړي چې الله به هم ذلیله کړي. ولې بما کنتم تقولون علی الله، په سبب د دې چې وایي تاسو جوړول په الله باندې غیر الحق، غیر د حق نه نورې خبرې د شرک خبرې به هم جوړولې په الله. بل دا د وکنتم وایي تاسو عن آیاته د آیتونو د هغې نه تستکبرون لویم کوله. ولقد جئتمونا، اوس قیامت کبرا دینه معلومه شو دا مخکې عذاب د برزخ د قبر عذاب ته ثابت، اليوم عذاب تجزون عذاب الهون دغه برزخ عذاب دی، دلته اوس د قیامت عذاب دی. ولقد جئتمونا، ویقینا تاسو راغلی زمونږ خواته فرادا یوازې. څنګه چلیل ته سره ډلې وې که نه، زموږ ډله ده، زموږ چې کوم دي ګروپونه دي، ما سره خلک ولاړ دي، ما سره لښکرې دي. الله اوس خو تش تور راغی، تش تور خان را روان دی. کما خلقناکم، لکه څنګه چې موږ تاسو پیدا کړی وئ اول مرة اول ځل، وترکتم او پرېښوده تاسو ما هغه نعمتونه خولناکم چې موږ دله درکړی وراء ظهورکم، رسو د شاګانو ستاسو نه. د دنیا نعمتونه، باچایانې، مشرانې، پیرانې، هغه اړې، هغه مزې د نه پاتې شو. وما نرى، او تاسو په دې ټال ځنګل زموږ به سفارشیان، پلانې پیر صاحب، پلانې صاحب، دا به موږ بوزي جنت ته د لاس نه به نیسي. الله فرمایي وما نرى، موږ نه وینو معکم ستاسو سره شفعاءکم الذین، ستاسو هغه سفارشیان زعمتم چې تاسو به دا خیال کو انهم فیکم شرکا، چې یقینا هغوی ستاسو په مال او اولاد کې شریکان دي. حتی چې په مال او اولاد قرباني کول او پیسو کې به دې شراکت ورکو، ګډان به دې وروستو، پیسې او ډالۍ به دې روانې کړې وي. څنګه چلې خو ښکاري نه که نه هغه سفارشیان دې چېرته لاړ. لقد تقطع بینکم، الله تعلق ختم شو. که چېرته نیک انسان هغه جنت ته لاړ، ته به جهنم ته، او که پیر هم بدو او مرید هم بدو، نو بیا به هم تعلق کټ شي. وروسته به راځي صورت عرب کې په یو بل باندې لعنتونه لیږي، دشمنان به شي. پیر به مرید ته وایي په تا دې لعنت شي، مرید به وایي په تا دې لعنت شي چې تا زه ګمراه کړی، ابو په تا دې لعنت شي ما خو به زوره نه وې راوستی چې پړه مې در کې اچولې. خصمه ډرامه به جوړوي د دې. الله وایي سم به زه ذلیله کړم، عذاب الهون دی که نه، ذلت عذاب. لقد تقطع بینکم، یقینا پرې کړی شو تعلقات ستاسو په مابین کې، تعلقات به پرې شي. وضل عنکم، ورک شو ستاسو نه ما کنتم تزعمون، هغه خبرې چې تاسو د ځان نه جوړولې. زعم منه اسی یو خپل خیال مو دعویم کولې بې دلیله، هغه هر څه نه ورک شو. ان الله، یقینا الله فالق الحب والنوى، دي ته وایي دلایل د توحید او د اثبات بعد د بعث بعد الموت، چې توحید د الله او قیامت کې دوباره پورته کېدل. مخکې انقلابات د انسانانو، اوس انقلابات د ځمکې ذکر کېږي. ان الله، یقینا الله فالق الحب والنوى، شلون کې د دانو او د اډوکو دی. الله رب العالمین دانه وشلی، زمیداری ځمکه کې خاخه کی، اډوکې یې خاخ کی دانه. الله رب العالمین هغې نه تیغ راوباسي، ځمکه پې وشلی او د هغې نه باغونه او پټي او فصلونه آباد شي. دغه الله چې څنګه د دې مړې دانې نه دا شنه شنه بوټي او دا شنه شنه فصلونه ودرول، حق الله به ستا دا مړه زرې زرې اډوکي را ژوندي کړي، دغه شان به یې ودرې د قیامت په ورځ، قیامت به قایم شي. دا خیال مه کوه چې څنګه به مې الله را ژوندی کړي، دې مړې دانې ته وګوره د الله څنګه را ژوندی کوي، دقسې به د الله را ژوندی کړي که نه. الله رب العالمین شلونکی د دانې او د اډوکو دی. یخرج الحی، راوباسي الله ژوندي لره من المیت د مړ نه، و مخرج المیت من الحی، او راویستونکی دی الله مړ لره د ژوندي نه. د دې تفصیل مخکې تېر شوی. ذلکم الله، دې سره نتیجه دغه صفتونه والا الله دی. فانا تؤفکون، نو څرنګه اړولی کېږئ تاسو د الله د توحید نه. دا لوی الله ولې نه منئ چې نورو دربارونو پسې روان یې. فالق الاصباح، یعنی فالق ظلمة اللیل بالاصباح، داسې دی شلونکی دی الله د تیارو د شپو په سبا سره. د شپې تیاره الله سیري کی، سبا رڼا ترې راوخي. فالق الاصباح، شلونکی دی الله تعالی تیارو لره په سبا باندې. وجعل اللیل سکنا، او جوړه کړې الله شپې لره د سکون او د آرام سبب. سکنن د پاره د آرام، سکون دی په دې شپه کې. سړی د ورځې وګرځي، ستړی شي، وسیله قلارې سړی شپې پرېوځي. والشمس والقمر، او د انوار او سپوږمۍ مې ګرځولې حسبانا د پاره د حساب. په دې حساب کې لکه نن پلانې ورځ، سبا پلانې، نور چې راخېږي ورځ بدلېږي.
چې شپه راځي او ورځ راځي ټیمونه خلک کوي لکه یو میاشت تېره شوه هلکه د روژې نن پلانۍ ورځ ده هلکه اختر ته دونه ورځې پاتې شوې هلکه غټ اختر ته دومره پاتې شو دا حسابونه پې مونږ کوو که نه الله وایي دا زما نظام دی روان دی دغه شان ذلک تقدیر العزیز العلیم دا اندازه ده د زورور ذات چې پوهی دی هغه عزیز او علیم ذات دا نظام روان کړی دی دا نه چې ملحدین وایي بړز وشو دنیا جوړه شوله بړز وشوې دنیا جوړه شو الله نه مني ته ورته بړز وشو بېګا زما سر ته موبایل پروت پیدا شو هغه د سر نه مني دونه موبایل نه مني چې بړز وشو پیدا شو دا دونه غټه دنیا وایي بړز وشو پیدا شو دا د عقل دی په دې سر کې عقل نه پروت او نه پکې مازغه سپېکه پکې پراته ده ګډې وړې خبرې کوي الله دا عزیز او علیم ذات دا نظام روان کړی دی وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بل دلیل عقلی الله دا ستوري دا ما اسنه دي پیدا کړی بے ځای په دې باندې تاسو لار مومئ که په وچه ځمکه کې روانې که په دریاب دا اوس د آلات راغه دا لوکیشن ته په موبایل کې ورکیو روانې تا ته لار داسې ځو داسې ځو دومره کیلومتره او دونه ګنټې لاره پاتې شو دونه منټه پاتې شو پخوا خو دا شی نه نه دا روډونه په دشتو کې به دې مزل کو خلکو به ستورو تر شپې کتل ستوري نه به لاره معلومه پخواني خلک تکړه دی کې اوس خو موږ دا شی نه پیژنو ځکه زموږ ستورو ته سره ګورو نه چېرته میاشت کې یو ځل اسمان تر شپې وګورو او ښار کې خو رڼاګانې دونه ډېرې دي ستوري ښکاري هم سم نه نو زموږ دې شیانو سره بلدتیا نشته دا هغه چا نه تپوس وکړه مشران پخواني خلک چې نه دا روډونه هغه خلک هم اوس نشته دنیا کې نه دا لارې وي اوس خو په روډ هم چې روانې دونه کیلومتره لار پلاني ځای ته پاتې شو ځای په ځای لیکلي پخوا به چې خلکو مزل کوو که په دریاب کې به روانو که په وچه ځمکه نو دوی به خپل سمت د شپې په تیاره کې د ستورو نه معلومول چې دا ستوری پلاني طرف ته دی او موږ چې کومې علاقې ته روان یو داسې به زورې دي ستوري دا یو تجربه وه د هغوی دا به سورې نحل کې راشي چې په دې باندې خلک لارې معلوموي او د الله د قدرت نور ډېرې نښې پکې دي په دې ستورو کې نور ډېر فواید هم دي وهو الذي خاص الله غذات دی جعل لكم النجوم پیدا کړی ستاسو د فائدې لپاره دا ستوري لتهتدوا لپاره دی چې تاسو په لار معلوموئ ستورو باندې لارې معلوموئ تاسو دا یو فائدہ ده دو فائدې به سورې ملک کې راځي زینت السماء رجوما للشیاطین اسمان د پاره ډول هم دی شیطانان پیشتلې کی د پاره دی چې تاسو لار معلوموئ بیا په دې سره فی ظلمات البر پتیرو د وچ ازمکه کې ول بحر او د دریاب کې قد فصلنا الآيات یقینا په تفصیل سره بیان کړی موږ دا دلایل لقوم يعلمون لپاره دا قوم چې هغوی پوهیږي وهو الذي بل دلیل عقلی دي تنفسي دلیل دی انسان د نفس او خاص الله غذا دې انشاءکم تاسو پیدا کړی من نفس واحده د یو نفسنا آدم علیه السلام دې کړه سورې نساء کې تیر شو او دا غي هغه بیبي پیدا کړو به دا نسل انساني را روان دي فمستقر و مستودع نو تاسو د پاره زید آرام دی او زید سپارنه دی مستقر زید آرام د قراری زید مستودع زید سپارنه مستودع دی وخت د عرب ګودام ته وای دا زموږ مستودع ده وای ګودام دی زموږ زید سپارنه د دې مراد څه دی مستقر او مستودع کې ډیر اقوال علماء کړی دي مستقر چې کوم دی دا ملا د پلار چې پاغې کې دي دا نطفه پرته ده او مستودع چې کوم ده هغه رحم دی د مور هغې طرف ته دا نطفه منتقل شي او بیا انسان پیدا شي فمستقر و مستودع دغه رنګه بعضې وایي د دې برعکس وایي بعضې دغه رنګه مستقر فی الارحام او مستودع فی القبر ابن مسعود رضی الله عنه دا معنا پر رحمونو کې قرارې مومي د میندو بیا انسانان جوړ شي دنیا کې وخت تیر کې اخره کې مستودع ګودام ته مروغ ورځي د قبر ای ته ورشي آلته مو سپاري مستودع زید سپارن انسان دی وګرځي څومره ژوند دی اخره کې بیا قبر ته وسپاري بس دغه د ژوند ولاړو ختم شي دغه رنګه مستقر دی پس ځمکه کې زموږ اوسېدل یو مستودع ده په قبر کې دا بل تفسیر دی ځمکه کې اوسېږو اخري قبر ته ځو دا د انسان هغه ژوند دی قد فصلنا الآيات یقینا په تفصیل سره بیان کړی موږ دا دلایل لقوم يفقهون د پاره دی چې هغوی ښه پوهې حاصلوي جوړه پوهې والا په دې کائناتو کې چې سوچ کې د الله توحید به پې پېژني وهو الذي یو خاص الله غ ذات دی بل دلیل عقلي ذکر کوي د تربیت د انسان دپاره 5 څیزونه ذکر کړي په دې دانې ذکر کړي په دې کې غذا ده کجوري دي انګور زیتون انار دا د انسان مختلف فائدو د پاره دي
وهو الذي خاص الله غذات دی انزل من السماء چې نازل کړي د اسمان د طرف نه ما انوب د باران فاخرجنا به نروباس من په دیوبو د باران سره نبات کل شی بوټی دار قسم فاخرجنا منه نمنګ راويستي د دینا منه د دې نبات یا منه د دې کل شی خضرن شینکی د دې باران په وجه باندې د شینکی روز نخرج منهم من روباس دا غین حبا دانی متراکبا لاندې باندې دا میوه چې وشي دا دانی لاندې باندې بل سره نښتي وي ومن النخل او د کجورونه من طلعها دا غي د کسوړونه قنوان غنچکونه وي دانیا نږدې کجور غنچکونه یو بل سره نږدې په ونو کې راوخي وجنات او باغونه دي من اعناب د انګورونه او زيتون او خونه دي ورمان او انار مشتبهان یو شان دی په پانو کې و غیر متشابه او ندی یو شان په میوه کې یو قسم وبو باندې خړوب شو او یو شان دی بلبل شان پان یو شان شنی دي غوندونه بیل به په یو انارو کې په یو سیب کې په یو کجوره کې سو قسم دي په سونو قسمه ته بیان شي مدینه ته چرته لاړ الله دی بوز عمره حج له بیا به ورشي د مدینه منډۍ له چرته چکر و مرګر ته رما د مدینه منډۍ له بوز د کجور حیران بشي دا کجوري او د دې د اقسام چې ویني تعجب به وکړي داسې د انګور داسې بله میوه الله دا پیدا کړي وګوره حب دانې چې الله پیدا کړي دي اولی ویلې حبا دانې دې کې غذا ده نخل کجوره چې کوم ده دې کې دوه شی نه دي غذا هم ده تفکه هم ده میوه هم ده او د ډوډۍ په ځای کار ورکوي صحابه موږ سره به طعامونه خو نه وو کنه هغه ټایم ډوډۍ او وړه خپل په لاره جهاد لپاره کجوري به هم خوړلې کڅوړه کې کجوري پرته هم خوړلې پاغي وزم کار کوي ځکه چې طاقت ډیر زیات دغه رنګ په مختلفو نسخو کې دا استعماليږي په دوايانو کې نو دغه رنګ عناب دي انګور دا میوام ده او د دینه حلال مشروبات هم تیاریږي او بدن له طاقت ورکې خاص کر وینه په زیاتېږي کله اوس کې په شکل کې خوري چې وچوي او کم دسي خوري خاص کر وینه په دی باندې ډیریږي او دغه رنګ زیتون دي دا کچرته په کوم دسی دانی ولا خوري فائدہ کوي او که تیل تیوباسي هغه فائدہ کوي او تیل د دې ترکارۍ په ځم کار کوي او ډیر زیات طاقت دی بده کوم ډیر ناشنا نسخو کې د استعماليږي دا رنګ انار دي د بیمارو علاج پکې کی تر دې وردا پوستکه چې دي کوم ډیرو بیمارو علاج دی او ډیرو نسخو کې دا استعماليږي نو دا ګور 15 سيزونه دي چې ذکر کړی چې انسان ورته ډیر ضرورت دي ته اصول د تربيت خاص کر دا دانی مخکې څه ذکر کړی دا خور سړی خوري دا وړو غنم او جوار او دا هر سړی خوري دینه بغیر کار نه کیږي انظروا وګورئ الی ثمره د دې میوه ته اذا اثمر کله چې دا میوه ونیسي وینعه او د دې په خېدو تلګ وګورئ الله یې تور تلګ وګورئ دا میوه څنګه ونیسي نری نری غټي راشي به میوه شي او بیا د دې دغه ته وګورئ څنګه پخې شي مزیدار ان فی ذلکم یقینا پدې کې له آیات خامخا ډیر دلایل دي د الله د توحید نو دا دلایل د قیامت د اثبات دي لقوم یؤمنون د پاره دا قوم چې ایمان لري وجعلوا لله شرکاء الجن وس مشرکین بالجن باندې رد کړي چې مشرکان به الله رب العالمین سره جنات دا شریکان کړي او دوی به کوم دي مختلف عقیدې د جنات په باره کې ساتلي چې دی په کائنات کې دا تصرف کوي او دا تصرف کوي مشرکین بالجن با عجیب خبرې به کول وجعلوا لله او دا خلق غنی د الله لپاره شرکا شریکان الجن پیریان الله ګور دی د الله رب العالمین سره شریکان جوړ کړی دي پیریان سره شریکان کړی وخلقهم او حال دار چې الله تعالی دا پیریان پیدا کړی دي دوی خالق خو الله دی خلقهم کی ضمیر مشرکان ته راځي دي حال دار چې دا مشرکان خو الله پیدا کړی دي نو د جناتو عبادت ولې کوي چې دا غوي بندګان کوي غینه مددونه غواړي دی بچ کله په صحرا کې روانو مشرکان سفر به کو نو مال به وسره یو ځای ته به وړلو تجارت مالونه وو قافله به وساروي به وسره دی بل چر شرم خرانه دا ساروي ونه خوري او مال رانه غله لوټ نکي دی به عقیده وا چې دا ار یو صحرا یو جن مشری وغینه په پناه غواړي الله نه به مدد نه وخت مونږ ته نبی علیہ السلام دا ویلي چې ستا په یو ځای کې شپه راغله کعبه د کشړ ازمکه ده شپه باندې راغله درې ځل وایا اعوذ بکلمات الله التام اعوذ بکلمات الله څنګه
من شر ما خلق دا وایه دا کلمات چې درې ځلې ویلې اعوذ بکلمات الله التامات من شر ما خلق وایه نو بد دې د وجه نه الله ستا حفاظت کوي ساره پورې او هغوی به څه ویلې اعوذ بسید هذا الوادي دا شرک ناره به ووایه زه پناه غواړم په سردار د دې وادي باندې چې د دې صحرا کم سردار دی د جناتو پیرې مشر پیرې اے مشر پیری بابا زموږ مدد وکړه هغوی به هم ښه په دغه کې شو پیریان به هم ښه په بدماشۍ کې نور هم راغی چې لکه دا سړي خو موږ نه ډېر سخت یېرېږي ګوره هغه یو مخلوق خدای کنه سورت جن مستقل سورت راغلی قرآن کې بعضې خلک لا پکې دا بګتې وایي جن کم ځای کې دی پیری وایي څه ته وایي څوک پکې لا دا پیریان وایي جنات خو دا دغه دي دا د غرونو خلک دی کوستانیان یو د غرونو سړي ته دا وایي دا غوږ دله ګرم چې برابر دي انسانان دي ستانه ښه انسانان دي د غرونو خلک جنات خو بیل مخلوق دی پیریان زناوره ته اوس دا نه پېژنې چېرته قرآن دی ویلی که دی نه دی ویلی بیل یو مخلوق دی مستقل الله پیدا کړی سورت نمل کې به راشي سلیمان علیه السلام له کارونه کوي زه دغه راوړم تخت له راوړم د بلقیس ته به لا پاسېدلی دې ځای نه نه قال عفریت من الجن انا آتیک به قبل ان تقوم من مقامک عفریت ونه ویلی جناتو کې چې کوم مضبوط ته به لا دې ځای نه پاسېدلی نه او زه به دله تخت د بلقیس راوړم ثابت تختونه به راوړم او سورت سبا کې به راځي وروسته بیا سورت صاد کې راځي سلیمان علیه السلام پې کارونه کوله بادیانې به یې پې کولې تابع کړي ورته الله رب العالمین د هغه بادشاهي په انسانانو جناتو دواړو وه د دې نه انکار مه کوه خو دې مشرکانو به د الله سره شریکان کړي الله سره به یې نه شریک کړي پخوا به خلکو یو خبره کوله دي بوډیګانو به هم ویلې چې څه ده نه ورک شي که نه نو ته به چې کوم دی وایي قبلې طرف ته به درې قدم والي که څه خبره به یې کوله او دا به یې ویلې وایي پیریانو ماماګانو خپل سیزم واخلې او موږ له خپل راکړئ بیا به پیدا شي دا زموږ عقیدې وي نبی علیہ السلام فرمایي یو سیز ورک شو انا لله و انا الیه راجعون وایه الله به دله یا دغه سیز درکړي یا به د هغې نه غوره درکړي او دوی پیریانو ماماګانو موږ له یې راکوي وایي الله فرمایي دوی ګوره الله رب العالمین سره جنات شریکان کړي وخلقهم او حال دا دا جنات خو الله پیدا کړي د الله مخلوق دی عجز بل دا د وخرقوا له دا مشرکان جوړی د الله سره په دروغ باندې بنینا زامن و بناتین او لونه بغیر علم بغیر د علم او د دلیل نه دی بچ کم دی ملائکه ته د الله لونه ویل او د الله لپاره به زامن او نازولی جوړول سبحانه پاک دی الله د شرک نه وتعالى او پورته دی الله عما یصفون دا غنش داخله کور لکم صفت بیانای بدیع السماوات والارض دلته الله د توحید بل دلیل بیانې او رد کوي د دې په دې مخکې عقیده باندې بدیع السماوات ناشنا پیدا کوونکی الله د اسمانونو والارض او د ځمکې دی بدیع معنا یعنی داسې طریقه باندې پیدا کړي چې مخکې څه مثل نه و مخکې مثل نه و د اسمان ډیزاین د ځمکې ډیزاین نه و اول سر نه الله پیدا ناشنا طریقه ده د الله رب العالمین ناشنا پیدایش دی ده انا یکون له ولد په کومه طریقه دي شي د الله لپاره ولد من الله لپاره ولد نشي کېدی الله پاک په نازولي په ولد څه ولم تکن له صاحبه او حال داري نشته د الله لپاره بیبي الله بیبي تاجت نشته اولاد ته نشته ایک یو ذات ته احد دی قل هو الله احد وخلق كل شيء او پیدا کړی الله یو سیز او هو د الله پار سیز باندې علیم پوهه دی ذالکم الله دا پنځه کلمات التوحید نتیجه ده مخکې دلایل او کلمات ذالکم الله دغه صفاتون ولا الله دی ربکم استاسو رب دی چې دا مخکې بیان شو لا اله الا هو نتیجه دې ټولو صفات دا د چنيشت حقدار د بندګۍ سوا د غزاد نه خالق کل شی خالق دی الله دار سیس فعبدوه نو بندګي خاص کوي داغه د پاره کم چې خالق دی داغه خلق بندګي کوي د مخلوق بندګي خلق نه کوي چې د پیریانو به کې یا به د اولیاءو کې یا به د پیغمبرانو کې یا به د علی صاحب کې یا به د بل چا کې دې بندګي مکوي د الله کوي کم چې خالق وهو د الله پارسی زبانی وکیل ذمہوار دے لا تدرکه الابصار نور سلور صفات الہیہ لا تدرکه الابصار نشرا لاندې کولې نشرا ګیرولې دی الله لره نظرونه یعنی په دنیا کې نه کتلې کېږي الله سورۃ اعراف کې بدل راشي موسی علیہ السلام چې ویل یا الله غواړم چې ودی نه الله دې لن ترانی دلته مې اوس نشي لیدل وهو د الله يدرك الابصار را لاندې کې ټول نظرونه لرا د ارچا نظر د الله د علم د لاندې دی هر چا نظرونه الله راګیر کړي تر دې پورې انسانان نه بلکې ټول حیوانات او زنده سر
چې کم ځای ته ګوري په کم نیت ګوري الله په عالم. وهو د الله لطیف باریک بین ذات دی. لطیف کی معنی د نرمی کوونکی، الله نرمی کوونکی دی بندگانو سره. الخبیر خبردار ذات دی. قد جاءکم ترغیب قرآن ته او شان د نبی علیہ السلام. قد جاءکم یقینا راغلی تاسو ته بصائر دلائل د پوهې من ربکم تاسو د رب د طرفنا. بصائر راغلی د پوهې دلائل راغلی. بصیرت انسان له پیدا کړي د خسته دلائل الله را لګل. ومن ابصرانو چا چې بصیرت او پوهه حاصل کړه فلنفسه نو د خپل ځان د فائدې د پاره ده. الله قرآن نه بصیرت واخله فائدہ ورته وشي. ومن عمی او څوک چړون شو قرآن ته نه ګوري، قرآن ته غوږ نه ږدي، ځان یې ړوند کړی دی، فعليها وبال به په د باندې وي خپل. ستا د ړوندوالي وبال الله په متا دی چې ته دومره ښایسته کتاب راغلی ته ورته نه ګورې. وما انا وزنیم علیکم پتا سو باندې بحفیظ ساتنه کوونکې. اے نبی دوی ته وایي زه ستاسو څوکیدار نه یم چې زه به هم ساتنه کوم. پس خو د الله کتاب بیانوم راشئ ویورئ که نه وګورته کېدی. وکذلک او دغه شان نصرف الآیات قسمه قسم بیانو موږ د آیتونه. دغه بل عقبه ده، نور مزید 2 عقبات دي کې. دا عقبه ده تا ته به وایي چې ښه ته د پلانۍ مدرسې نه فارغ یې، غوابیانو سره دې سبق ویلی دا ځکه خو ته داسې مسلې کوې که نه. وګوره دا وایي که نه وایي؟ دا به تا ته دا به نبي علیه السلام ته ویلي لیقولو درسته. خطا درس ویلی دی د چا نه، دا خبرې د چا ښودلي دي. اوسه پورې 40 کاله تېر شو نبي علیه السلام ته ویلي دا مسلې خو تا نه کولې. دا چا درته درس درکړو چې ته موږ ته دا مسلې دې شروع کړې؟ دا به ابوجهل او مشرکانو ویل. تا ته به هم دا وایي چې ته کله مسله شروع کړې چې مسله دې نه وه شروع کړې ټول خلک به دې اکرام کوي، ښه سړی دی. خو چې کله دې مسله شروع کړه خلک هلکه دا سړی چېرته وهابیانو سره ناست دی که څنګه؟ د وهابیانو بیانونه لکه چې اورې او که په فیسبوک کې دې شیر که بیان. ډېر ملګري موږ ته وایي احناف ملګري زمونږ چې اهلیدیسو بیان وایي شیر کوو خلک میسج ملګري شروع هلکه ته هم وهابي شوی، تا ګوره د فلاني اهلیدیس عالم بیان د وهابي بیان دې شیر کړی. دا ټکي به تا ته هم ویلی کېږي، ما ته هم ویلی کېږي، تا ټولو ته. نبي علیه السلام ته دا چا دله درس درکړی دی؟ تا ته کومه مدرسه کې دې سبق ویلی؟ اوس هم دوی وایي یو بل سره چې مشوره هلکه جومات له امام راولو. نبي څه وایي؟ امام راولو سند یې وګورئ چې کومې مدرسې نه فارغ دی. ګوره که د وهابیانو سندو سره یې به امام کوئ. دا خبرې کوي که نه کوي؟ دا امتحان دی، دا غټ امتحان دی دا چې دې خلکو دپاره د ګمراهۍ یو سبب ګرځېدلی دی او په تا په حق پرستو امتحان دی چې خلک به دې په دې طریقو بدناموي. دا به راځي د امتحانونه. وکذلک او دغه شان نصرف الآیات قسمه قسم بیانو موږ د آیتونه. وليقولوا د پاره دی چې دا خلک به وایي اعتراض به کوي په تا باندې درستا تا خو لوستل کړي د پلاني نه، ته خو د پلانۍ مدرسې نه فارغ د پلاني مولا نه دې خبرې اورېدلي، ته خو د پلاني عالم خبرې کوي. دا به راته وایي. ولنبینه د پاره دی چې موږ وضاحت وکړو لقوم هغه قوم ته یعلمون چې هغوی پوهېږي. الله دې به لګیایي خو موږ به بیا بیان کوو. ولنبینه دې کې اشاره د بیان به نه پرېږدي، وضاحت به کې ځکه پوهه ملګري هم شته که نه، ټول خو ړانده نه. الله رب العالمین هغه قوم چې پوهېږي ته بیان کوه، پوهه سړی به چې په خپله دغه اخلي فایده به اخلي، او دا ناپوهه به لګې قلارې ډنډوره به کوي خو بیان به نه به ودرې. دا به نه وایي چې مړه خلک خبره نه مني، خلکو کې شرک او بدعت دی زه به اړو بیان نه کوم. نه، بیان کوه. الله وایي خپل درس دعوت جاري ساته. اتبع ما اوحي الیک. اوس د بیان 2 آداب. یو چې کوم دی تابعداري به کې د وحي، او دویم اعراض به کې د مشرکانو نه پروا به نه ساتي، خپل کار جاري ساته. اتبع تابعداري کوه ما دا غس اوحي الیک چې وحي کېږي تا ته زما نبي من ربک ستا د رب د طرف نه. خاص کر دا مسله چې لا اله نشته حقدار د بندګۍ الا هو سوا د هغې نه. ګوره دا مسله توحید بار بار راوړي ځکه مکه ده که نه. واعرض او مخ واړوه عن المشرکین د مشرکانو د ډلې نه، یعنې پروا یې مه ساته بالکل. ولو شاء الله کو غوښتی وی الله ما اشرکو نو دې خلکو به شرک نه وی کړی، بس ټول به الله توحید ته راوستي وی، په زوره به راوستي وی. خو دا د الله امتحان دی. وما جعلناک او موږ ته نه ګرځولې علیهم په دوی باندې حفیظا څوکیدار. ای نبي ته څوکیدار نه. وما انت او ته نه علیهم په دوی باندې بې وکیل ذموار. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله. اوس بل ادب دی د دعوت چې ته به ګوره دا مشرکان چې د چا بندګي کوي ته به کنځل نه کوې، کنځل ورته مه کوه چې د دوی داسې او د ده داسې او دا دې زما داسې وکړي، دا غلط خبره مه کوه.
داسې ووایه دا د عاجزان دي د الله عاجزه بندګان دا خو کنځلي نه دي که نه که دوی دې ته کنځلي و قلارې دې ورته وایي لکه نبي علیه السلام به د لات سخي د هبل شهید د منات بابا د عزا ابۍ عجز بیانو دا د هغه زمانې دربارونه نو د مکې مشرکانو به مې نه ګوره زموږ باباګانو ته دربارونو ته کنځل کوي حالانکې نبي علیه السلام کنځل نه وکړ نو ته به د دوی کمزوري بیانې د دوی د دربارونو نه به خلک منې کې د شرک نه خو کنځل به نه کې غلط الفاظ توهین به نه ولا تصبوا الذين او کنزل مکوي هغه کسانو ته يدعونا چې دا مشرکان را بلی من دون الله سوا د الله نه دوی چې د الله نه سوا د چانه مددونه غواړي کوم معبودان یې ګرځولې ته کنزل مکوي ولی فيسب الله نو دوی به کنزلو کې الله تعالی عدوا د وجه د دشمنۍ نه بغیر علم بغیر د علم او بغیر د ناپوهۍ نه په ناپوهۍ سره دا کارو بغیر علم بغیر د علم نه په ناپوهۍ سره ځکه دا مشرکان دي پوهېږي نه ته به چې کوم دی که کنځل وکړه دوی به نعوذ بالله الله ته به کنځل وکړي توحید ته به کنځل وکړي والعیاذ بالله کذلک دغه شان زینا مونږ ډولې کړي لکل امت هر امت عملهم عمل د هغوی هر چا ته خپل عمل ښایسته شوی دی ثم الى ربهم بیا د دوی رب طرف ته مرجعهم واپسې د دوی فینبئهم الله به دوی له خبر ورکوي بما کانوا یعملون په عملونو چې دوی کول واقسموا بالله دوی وایي ته یو معجزه راوړه مونږ قسم دی چې مونږ به په ایمان راوړو ورته وایي معجزې د الله اختیار کړي واقسموا بالله یو قسمونه کړي دي مشرکانو په الله باندې جهد ایمانهم کلک قسمونه د دوی ګوره د مشرک کلک قسم به په الله قرآن کې ګواه الله وایي مشرکان کلک قسمونه په الله او زمونږ د زمانې کلک قسم کوي وایي چې تا د پلانې بابا ووایي په الله به قسم خوري پروا به یې نه که بابا څه کوي غرقې مه وایي اوس به مو تباه کې وای نو مشرک د مکې مشرک بچ کنده کلک قسم په الله باندې کو څنګه قسم کوي وای لئن جاءتهم کچرت تراوړې دوی ته کراغه دوی ته آیت کما معجزه من نخستا د رسالت لا یؤمنون بها نو خامخا دوی په باغی باندې ایمان راوړي نبی علیہ السلام ته ویل خپل خوخه معجزه به غوښتله قل ورته وای نبی انما الآیات یقینا اختیار د معجزات عند الله د الله سره ده او د نبی علیہ السلام ډېرې معجزې هغه نه منلې خپل خوخه غوښتلې تفصیل به بعضی په سورۃ اسراء کې راځي ان شاء الله کله ویل نیر را لو باسه په مکه کې کله ویل باغونه را لولګو د کجورو د انګورو باغونه را لولګو دا خبرې به کولې ګډې وړې وما یشعرکم او سپوږی تاسو مؤمنانو انها اذا جاءت کچرته بالفرض دغه معجزه چې کله راشي زه بالفرض الله به دغه معجزه راولي بیا هم لا یؤمنون دوی ایمان نه راوړي الله دا ماته معلوم دي که معجزه د دوی د خوښې رام شي بیا هم نه مني بیا به جادو دې وکړه بیا ورسره څه کوي ونقلب افئدتهم او الله فرمایي دا ځکه چې اړو راړو موږ د دوی دا زړونه او ابصارهم او د دوی دا سترګې د حق نه ځکه چې دا زدیان دي د زیدیانو دا زړه او سترګې حق ته متوجه کېږي کما لم یؤمنوا ځکه چې دوی ایمان نه دی راوړی به په دې حق باندې اوله مرتين اول ځل دی حق نه قبل ونظرهم او پرېږدو موږ دوی لره فی طغیانهم د دوی په سرکشۍ کې یعمهون چې سرګردانه به ولو اننا نزلنا اوس دې آیت کې د دې قول لئن جاءتهم آیه جواب کوي ولو اننا به د دې مطلوبه معجزات ما رته ول سورۃ اسراء کې برازي سبا سورۃ فرقان کې راشي سبا سورۃ انعام کې دلته رستو دلته مر روان یو سلسله رښتم کې رستو راځي ولو اننا نزلنا الیهم الملائکه او کنازل کوم غره دوی طرف ته ملائک الله وی کزم ملائک راولېګم او ملائک به دوی سره خبري وکي چې دا د الله حق پیغمبر دی دا محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم وکلمهم الموتى او خبري به وکي دوی سره مړي الله دا پلار نیکه به مولا راجوندي کوم ابو مسر خبري وکي ای بم گوايو کی چا دا د الله حق پیغمبر وحشرنا عليهم براجم قدي باندې كل شيء نرسز قبولا مخامخ کم څه چې دوی غواړي الله ورسره ولا مخامخ راواله بیام الله اذا ما معلوم دي ما كانوا ليؤمنوا ندی دوی چې ایمان راوړي الا یشاء الله مگر هغه وخت چې الله غواړي ولكن اکثرهم لیکن اکثر دوی نه يجهلون جاهلان دي وكذلك جعلنا وصلى رب العالمين وصلوا مع عقبه ذکر کوي بل کنډاو بس نامه خطر الله انسانان او جنات یو بل تخپل باطل خسته کوي او استاد سره دښمنی کوي د ار نبی سره دښمنی شوی ده او خپل باطل خبرې به یو بل ته خسته کوي
دی چې خپل د دروغو قصې کوي سبحان الله څونه ښایسته قصه وشو او ته ورته قرآن وایې دی ورته وګورې ګډې وړې خبرې نعوذ بالله قرآن ته ګډې وړې وایي دا اوس څنګه خبرې وکړلې وایي یو عالم به توحید په یو ځای کې بیان کړي او په هره خبره به قرآن آیت په یو حدیث به وایي دی به څه وایي دا وګوره ګمراه دی واورېدو ګډې وړې چې ویلې قرآن او حدیث ته دی ګډې وړې وایي بل مولا به راشي ودرېږي تش خوبونه او پیر ښکته پیر پورته اسمان ته والوتو دیوالې روان کړو ټکټر غاښې مات کړو او بنده بیړۍ راویست یاره وایي سن اشنا بیان یې وکړه ډېر ښایسته بیان یې وکړ دا اړم یخ شو دا مرضیان دي که نه الله دقه کار کوي دا جاهلان دي نو دغه شان الله وایي هر نبي له مې دشمنان پیدا کړي دي شیاطین دي د انسانانو شیطانانو د جناتو شیطانان انسانانو شیطان هغه دی چې د حق دشمن دی او د حق په خلاف کې پروپاګاندا او جنی شیطان هغه شړ ته وسوسه اچي وکذالک او دغه شان جعلنا لكل نبي غرزول من دار نبی د پر عدوان دشمنان شیاطین الانس شیطانان د انسانانو او الجن او د جناتو یوحي بعضهم وسوسه اچي بعض دوی د دروغ الى بعض بعضتا زخرف القول دولی کړي شوی خبري غرور د پاره د دوکي ورکولو هغه باطل خبري خيسته کله کسړې چې په هغه پیتل باندې د سرو زرو وبو خېږي او خلک دوی ګورای دا سره زر او خلک به دوی کشي کې نشته بس سره زرینو الله دې قشان کار دوی کوي خبره باطل ده او خيسته را خيسته کی ولو شاء ربک او کستا رب غختره دې خلکو ایمان ما فعلوا دې خلکو بدا کار نه کړي او بس به ایمان دي عزت پکې دی الله محروم کړي فذرهم پس پرېګ د دوی و ما یفترون سره دا غدروغو چې دوی جوړي ولتصغى الله دا دروغ ولې جوړي دې د پاره چې د خلکو د ازړونو وتر مایل شي د چا زړه الله چې څوک په آخرت ایمان نه لري هغه کس چې آخرت نه مانی دا غزړه به دې خبره ته مایل کیږي او څوک چې صحیح مؤمنی اده دې په دې دوکو د غسلو نه دوک کیږي ولتصغى د پاره دې چې مایل شي د دوی د دروغ ته اله دغه دروغ ته افئده الذين زړه دغه کسانو چې ایمان نه لري په آخرت باندې ولي يرضوه او د پاره دې چې خوخ کی دوی دغه دروغ ولي يقترفوا د پاره دي چې کوي دوی ما غسوهم مقترفون چې همیشه کوي په در دي عادت دي د قصې کوي د حق دشمنی او دروغ وی لګي دي افغیر الله استفهام انکاری قل حذف دې تورته وایا آیا غیر د الله نه ابتغي حکما زولتهم بل فیصله کوونکې زبل فیصله کوونکې ولټوم د الله نه نه لټوم ولي وهو الذي خاص الله غذا دي انزل اليكم الكتاب چې نازل کړي دي تاسو ته کتاب مفصله تفصیل کوونکې کتاب دی مفصله تفصیل د سکه قرآن د توحید تفصیل کړي والذین کسان اعطیناهم الکتاب چې ورکړې موږ غوي ته کتاب اهلی کتاب حق پرست علماء تم پتر رجا قرآن حق هغه کسان چې موږ کتاب ورکړې علمون غوي یقین کوي علم په معنی د یقین علم الیقین انه منزل چې یقینا دا قرآن کریم نازل کړی شوی دی من ربک استاد رب د طرف نه بالحق په حق سره فلا تكونن نتمكك من الممترين دشكون كنا وتمت كلمة ربك وزدلت الله فرمای استاد رب کلمه پورا ده د رښتیا او د عدل نه ډکه ده دا قرآن بس په دې فیصلې په کار دي نور خبرې پرې ده وتمت كلمة ربك او پورا ده کلمه د رب ستا مراد دي کلمات دي د قرآن صدقا پر رښتیا او کې وعدلا او په عدل کې صدقا من فی الاخبارات قرآن چې کوم اخبارات ورکړي رښتیا دي کوم خبرونه عدلا من فی الاوامر والنواهی قرآن په امر او په نهي کې عدل او انصاف دی چرته دا کارو کا کولو کې انصاف چوي مکه واغه پرې خودو کې انصاف دی عدل لا مبدل نشتره بدلون کې لکلماته وعدود الله لرا او فیصلو د الله لرا د الله فیصله وعدي سب نشي بدلول وهو السميع العليم د الله سوري پوي دی پارس باندې وین تو ته دی بوس یو بل اعتراض کوي چې ول ډیر خلک خو زمونږ طرف ته دي کنه تاسو لک شان خلک یو دا خبرې کوي الله فرمایي ډیر خلک خو گمراهانی کنه او په ګمانونو پسې رواني او اٹکل رواني دا آیت دلیل له پدې چې اکثریت دا دلیل نه دی آیت دلیل له پدې چې اکثریت دلیل نه دی ډیرواله لک کسان دی یو طرف ته خو خبره حق ده دا په حق دي دلیل سره دی ابراهيم عليه السلام یو او مقابل کې بادشاہ او ټول قوم او سره د پلار اخو څوک په حق ابراهيم عليه السلام یو کس الله امت ویلې چې ابراهيم عليه السلام امت وین تطيعوا کته خبرو منی اکثر من د اکثر هغه خلکو فی الارض چې په دې ځمکه کې دي
یعنی کته په ډیرو خلکو بس روان شي او سرونه شماره یضلوا کانوا دی بواړی تعالی عن سبیل الله د الله د لارې نه د حق د توحید نه بواړی ان یتبعون زکه دا ډیر خلک ندی روان الا الظن مگر په ګمان باندې دا خلک تابعداري نه کوي مگر د ګمان وانهم او ندوی دی الا یخرسون مگر اٹکل روان دي په توک خبرې کوي نو څه خبرې ثبوتی نشته ان ربک یقینا استرب هو اعلم خبر دی خپوی دی من پاغه چا یضل عن سبیله چې اوړي د الله تعالی د لارې نه الله یې پیژنم چې څوک گمراه کیږي وهو اعلم ذ الله خپوی دی بالمهتدین په هدایت مندون کو باندې څوک گمراه کیږي څوک هدایت ترازی الله یې پیژنم فکلوا مما ذکر اسم الله علیه اوس اخر د صورت پوری دلته مشرکان او نور رسمونه رواجونه رد کوي او عقیده خاص کر په بارد حلال او حرام کې لکه مایده په شان دلته هم صورت انعام کې بعضی سيزونه او رسمونه د دې ذکر کیږي او رد کیږي د ځان نه بعضی سيزونه حرام کړي او تحریم د غیر الله چې ورته وي رد کړي په دی باندې به رستو په نظر د غیر الله رد کړي بیا سلور عقبی مخکې تیر شو دعوت دو نور باقی پاتې دی به باغ ذکر شي د پاره د تقابل د فریقینو فکلون خریتا سو مما دا غسنا ذکر اسم الله علیه چې یاد کړی شوی نوم د الله پاغي باندې چې د الله نوم په یو شی یاد شو حلال ساره دی خوره چې الله ورته حرام نه دی ویلی او په شریعت کې ثبوت نشته د حرامو نو په دې ما حرامو چې بابا ویلی دی او پیر ویلی او پلانی ویلی او منجور ویلی دا خبره پرې ده ان کنتم کای تاسو بیا آیاتی پایتون دا غبانی مؤمنین ایمان لرونکي وما لكم وصلی الله فرمای رد په تحریم د غیر الله او تاکید د مخکې حکم فکلو د پاره وما لكم او عذر د استاسو الله تاکلوا چې تاسو خوراک نه کوئ مما دا غسنا ذکر اسم الله علیه چې یاد کړی شوی نوم د الله پاغي باندې وقد فصل لكم او یقینا تفصیل کړی الله تاسو ته ما دا غس حرم علیکم چې حرام کړی شوی په تاسو باندې کم سيزونه جمعنی حرام دي خو الله ذکر کړی کنه تفصیل شوی دی الله رب العالمین تاسو ته بیان کړی بعضی وی فصل په معنا د دی راځي چې په معنا د ماضی راځي رستو به الله تفصیل کوي او بعضی وی چې سوره نحل کې شوی کنه سوره نحل مکی دی سیدار سوره نحل رستو نازل لري دینه بعد هغه دینه بعد راغله نه الله رب العالمین تاسو ته تفصیل کوي دا معنا ده دا هغه څه چې الله پتا سو حرام کړی دي الا ما اضطررتم الیه مگر چې تاسو مجبور شئ دا غي خړلو ته استراری حالت جدا ده مجبورا حرام ته حلال نشته سړی مري مخکې تیر شو او دې به دومره خوراک دیو کې چې لا هغه صاحب کې وغړي وان كثيرا يقينا ډیر د مشرکان شته لا يضلون چې خامخا گمراه کول کې خلک گمراه کوي به اهواهم په خپل خواهشات باندې بغیر علم بغیر د دلیل او علمنا دا هغه حرام دي چې هغه مخکې سوره مائده کې پرون تیر شو د ځان نه بحیره صاحب وسیله او حام نن کثیرا کې مراد دی عمرو بن لوحی او دغه رنګ داغه مرګري چې هغه عربو ته دا شرک راوړل حلال ساروي په خلکو حرام اول ان ربک یقینا استرب هو اعلم خپوی دی بالمعتدین پاغه کسانو چې د شریعت د حد نه تجاوز کوونکي دي الله معتدین پیژن وذروا ظاهر الاثم وباطنه وصلوا اخکار گناونه دي او کپټ کی ټول پرې دي دي کې شرک فعلی داخل له او باطنه باطن کې عقیده مراد ده د عقیده گناونه دي شرک دي نور ګندګي نه دي شکونه دي په دین کې یا حق پټول دي پرې دي وذروا پرې دي ظاهر الاثم اخکار گناونه وباطنه پټ داغي اخکار پټ گنا پرې دي ان الذين يقيننا كسان يكسبون الاثم چې عمل کوي د ګناه سيجزاو ناظر دی دی له بدل ورکول کیږي به ما كانوا يقترفون په سبب دا عمل چې کوم دوی کول د ګناونو کارونه کول الله سزا به خوري ولا تاكلوا وصلوا چې به وسیز د الله نوم وانه خستېش ادا مشرکان اکثر د غیر الله په نوم ذبح کوي دا به نه خوري ځکه دا د الله د حکم نه وتل نه فرمانی ده ولا تاكلوا مخری تاسو دا غسنا چې نیات کړی شوی نوم د الله علی پاغي باندې وانه لفسق او یقینا دا خامخا فسق دی فسق کی معنی ده صدا دا الله د حکم نه وتل نافرمانی دا د الله د حکم نه وتل وان شیاطین شیطانان انسین او جن دوانه مراد دا اوس بل عقبه ده پتا باندې امتحان چې دی به یو بل تا تر علم صحیح
او په جګړې به شروع کی د سره لانجې به شروع کی دا پنځم عقبه ده راو بلګي ستا خلاف فتوی شروع کی او شور لانجې رپورټونه وس الله فرمایي و ان شیاطین یقینا دا شیطانان چې دي انسانانو شیاطین انسی خاص کړل ته مراد نکار مولیان غلط عقیدو ولا عوام برا پاس ليوحون خامخذ وسوسه ورچي الى اولیاء خپل دوستانو ته یو بل تلګي هغه وسوسه ورچي صد پار لیجادلوکم د پار دي چې تاسو سره په جګړه شي مولا به یو تخریب کار تقریر وو کې خلک په جګړه کې اهل حق سره په جګړه کې او دا لانجی به جوړ کې غوبل الله دې خبرې به نه ماني کدی ارسکه وإن تعتموهم او کتا سره دې خبره منئ انکم لمشرکون یقینا تاسو به خامخا بیا مشرکان یې خاص کر په تحلیل او تحریم کې به خبره نه ماني حلال او حرام د الله تر طرف دې خبره پکې نه ماني او من کان میتن فاحیینا تقابل د فریقین د ترغیب د توحید او قران او من کان او هغه څوک چې هغه میتن مړ نه مراد دی مشرک یو کس الله مشرک فاحییناه هغه مونږ را ژوند کړو څنګه را ژوند کو توحید مرتور کو عقیده خسته شوله وجعلنا له نورا او ورکړو مونږ هغه ته رڼا د قران نور مولور کو د قران رڼا يمشي به في الناس بغرزي په دې سره په خلکو کې يمشي به معنی قران دا دعوت کوي داعی خو بغرزي کنه ناس خو نه کنه ارزه کې ګرځ او مسله بیانوا چا سره کینی چا سره رواني توحید بیانوا الله وی دا انسان چې د مخ کې عقیده خراب او مارا ژوندې کو په توحید خسته علم او رڼا مې ورکړه د قران عقیده خسته کمن پشان داغه چا کې دیش مثله چې مثال داغه د سې په ظلمات چې په ډېرو تیارو کې پروت دی دا رڼا والے د تیارو والے دوه برابر دي نه دي برابر د سې تیارو کې پروت دی لای سبي خارج منها چې نه دی وتون کې دا غینا وتل امتنش نو کذالک دا شان زین للکافرین ډول کړي شوی خسته کړي شوی کافرانو تما کانوا يعملون هغه عملونه چې کوم دوی کول ان څنګه چې مؤمنانو ته ایمان خسته کړي شوی کافرانو ته د کفر خسته کړي شوی وکذالک جعلنا فی کل قريه اکابر مجرمیها بعض علماء ویل چې دا پنځم عقبه ده او بعض هغه مخکې وایي ان شیاطین یوحون هغه ده وکدام شي صحیح ده ځکه هغه او دای مضمون یو دی شیطانان یو بل ته لمس کوي د دې لپاره چې تاسو سره جنگ وکړي او دلته وي په هر کلی کې غټان بستا خلاف راپاسي مجرمان او مکرونه بکستا په خلاف درخواستونه وکړي او دا رپورټونه به در باندې کوي دا زموږ د زوړ مسجد چې ولنې دوره به خاص کراوي فهم چې لګولې دا دورونه په موږ هم تیر شوي الله دې پر علاج راکړي دا رپورټونه به تراشه او دل تراشه منډې ترړې به ور وخت دا راځي په دې دعوت کې وكذلك ودغشان جعلنا منغرزولي في كل قريه پار کلی کې اکابر غټان مجرميها مجرمان دغه کلی پار کلی کې داسې غټان مجرمانی چې ستاد د حق دعوت په بدلې دا الله ما مقرر کړی سکه دا غټان لیم کرو فيها د پار دي چې مکرونه کوي په دغه کلو کې په مقابل د حق کې هر ځای کې یو حق پرست عالم چي دی یو کلی دی ولاقي او مجرم په مقابل کې ولاړی ظالم ابا مقابله کوي خلق به تر عالم سي الله دې اس نشي کوله وما يمكرون او دې مکرون نشي کوله الا بانفسهم مگر د خپل ځانونو په مقابل کې کوي وما يشعرون نو کويږي خپل ځان تبا کې حق نشي ختمې د لستا په وجه کته د عالم شهیدم کې بل الله د پزیرا ولي بل براول خو حق برواني دا فکر ونکي چې حق به ختم شي مکر ستانه کامیابی واذا جاءتهم آیه دلته وصلا د دې هغه مکر د مشرانو ذکر کوي د دې تکبر واذا جاءتهم وكل راشد بیتا آیه کما نخا قالوا نوایدوی لن نؤمن موږ خو ایمان نه راوړو حتی تر دې پورې نو تاج مون ترا کړی شي مسلما اوتی رسول الله پشان داغي چور کړی شو رسولانو د الله تعالی ان نبی ته الله یو نه خبر کی معجزه دی وسره نه منله نه د موسی علیہ السلام هغه د سليمان علیہ السلام هغه د فلانی او فلانی پیغمبر پشان معجزه کرته درکړل به مانو دا وسوره غړي وړي خبرې به کولې الله رب العالمین فرمایي دا خو زما خو خدا الله چې اعلم خفي جني حيث غزي يجعل رسالته چې مقرر کی الله په غزي کې خپل پیغام دا زما خو خدا دا نبی محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم پیغمبر زما خو خدا چې پیغمبري ورکو
خنا مجرمان د دې عذاب سيصيب الذين زر دیو برسیږي هغه کسانو ته اجرمو چې جرمونه کړی صغار سپکواله ځکه مخکې ځکه اکابر دي کنه ځان غټ ګڼي الله ایته ډېر وړو کې شي الله به سپک کی زر د مجرمانو ته صغار سپکواله ورسیږي عند الله پنځ د الله باندې په دنیا کې او په آخرت وعذاب شدید او عذاب دې سخت بما كانوا يمكرون په سبب د دې چې کوم چلونه جوړول د حق په مقابل کې بس سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت